السلام علیکم دوستانو، هیله مند یم چې روغ جوړ او صحتمند اوسئ. په خیر راغلی بیرته یو ځل بیا هم د یو نوي ناول په ترتیب سره چې غواړم دغه ناول ستاسې په خدمت کې در وړاندې کړم. دغه ناول چې نوم یې وروستی سمستر دی، لیکوال محمد اسماعیل کریمي دی. دا هغه ناول دی چې زمونږ او ستاسو په ناوړه دودونو، رواجونو او هغه بدو حالات او وضعیتونو باندې راڅرخېدلی ده په داخل د افغانستان کې، کله چې موضوع د محبت یا د مینې یا د اړیکې اوسیږي. دغه ناول زمونږ او ستاسې بعضو ناوړه محلي دودونو ته اشاره کړې ده چې نور نه غواړم تاسې ته یې په ویلو د ناول او ستاسې ترمنځ خنډ وګرځم. دا هم وروستی سمستر او دا هم تاسو. پکې تیزه هوا کوله، د کتابچې پاڼې په تیزۍ سره اړولې. په پوهنتون کې راکول شوي کورنۍ کار مې بشپړ کړ. د نارامۍ له امله پوهنتون ته لاړ نه شوم، خو په کور کې مې هم ځان اوزګار پرې نه ښود. غرمه وه، د اوړي لمر هم په هغه حالت کې و چې اوبه یې جوشولې. د اوداسه لپاره راپورته شوم. غوښتل مې چې په یخو اوبو سره اودس وکړم تر څو بدن مې ورسره لږ آرام شي. د بمبې څخه مې د اوبو په راویستلو پیل وکړ. ګرمي وه، داسې ګرمي چې د پوستکي لاندې هډوکي یې سیزل. اودس ته کېناستم خو د اوبو چندان مزه نه وه. د ماسپښین لمانځه د ادا کولو او ډوډۍ خوړلو وروسته مې وغوښتل چې د لوستنې لپاره د افغان کورس د نړیوالو ژبو او ساینسي علومو تعلیمي مرکز ترڅنګ بڼ ته لاړ شم. زه به ډیر وخت د لوستنې لپاره همدې بڼ ته تللم، ځکه ما په افغان کورس کې د انګلیسي زده کړه کوله. کله به چې د کورس څخه رخصت شوم، د پوهنتون د کتابونو لوستنه مې همدلته کوله. دا بڼ کوچنی و، دومره پراخوالی نه درلود. یوازې یو څو په شمار تنکي او زړې ونې پکې ولاړې وې. یو کونج کې د چای خرڅونکي کوچنی دکان و. په ښار کې نور بڼونه هم وو، خو ګڼې ګوڼې او د پوډریانو د پاړو یې زړه خوړ. دې بڼ ته به هغه څوک راتلل چې غوښتل یې ارامه او پرسکونه لوستنه وکړي. زما په فکر هغه خلک هم راتلل چې یوازیوالی یې خوښوه او د انسانانو د ګڼې ګوڼ څخه به تنګ شوي وو. د پنجشنبې ورځ وه، کورسونه رخصت ول. ما له ځان سره د لوستنې لپاره د پوهنتون هغه کتاب راوړی و چې استاد به یې د تدریس څخه زیات په خپل شخصي ژوند غږېده. په زده کړیال بیچاره خو کتاب بار وي، که یې زده کړ خو د ځان ګټې، کنې د ځینو استادانو لخوا یې تدریسول نشته. د بڼ د یوې ونې لاندې په لوستنه بوخت وم. ژور تللی وم چې د یو څه په اړه مې سر خلاص نه شو. له کتاب مې سر راپورته کړ. د راپیدا شوي پوښتنې په اړه مې فکر کوم. ناڅاپي مې سترګې په یو ښایسته ځوان ونښتې. ځوان په ونه دنګ، وړه خوله، غټې سترګې، سپین رنګ او ښایسته نرم ویښتان یې درلودل. مازدیګر مهال و، د ونې سیوري ښه خوندور و. نری باد د ونو پاڼې په نڅا کړې وې. ځوان په بڼ کې د لګول شویو کټارو ته لاس تر زنې ولاړ و. نه پوهېږم چې د خیال او فکر مڼې په دغه وخت کې په څه آبادې وې. زه بیرته د خپلې راپیدا شوې پوښتنې په اړه په فکر کې شوم تر څو حل ورته پیدا کړم. د کتاب پاڼې مې اړولې راړولې. ځوان مې له یاده وتلی و. په لوستنه کې بوخت وم. د اوړي اوږدې ورځې وې. د لوستنې هم یو څه ستړی وم. د مازدیګر د لمانځه اذانونه یې لا وړاندې کړي وو. د کتاب پاڼې مې ورسره وروستې. مخ مې د قبلې په لور کړ. د لمونځ پر مهال مې شیطان لعنتي فکر د ځوان په لور ورکش کړ. د لمونځ له ادا کولو وروسته مې په نږدې چمن کې په څو ځوانانو نظر شو. دوی پاک الله جل جلاله ته لاسونه په سینه ولاړ وو. له دعا کولو وروسته مې د ځوان په لور ګړندي ګامونه ور واخیستل. د بڼ د یو تنکي او ښایسته ونې د سیوري لاندې لا همغسې چې ما ورته پام شوی و، لګول شویو کټارو ته لاس تر زنې ولاړ و. په لاس کې نیول شوي شپیلۍ یې د کټارې په اوسپنه ورو ورو ټکوله. داسې معلومېده چې په دې غږ کې د چا ورک وجود لټوي.
د فکر او سوچ په دریاب کې لاهو و. د مازدیګر نری او ورو باد یې ښایسته او تور ویښتان داسې خوځول لکه د شنو غنمو په تنکي فصل کې چې د باد چپه راشي. تر څنګ یې ودرېدم، غاړه مې تازه کړه، خو زما د شتون پر وړاندې عکس العمل ونه ښود. هماغسې په خپل فکر او سوچ کې ډوب و. یو څه نور هم ورنږدې شوم، په اوږه مې ورته لاس کېښود، ومې ویل السلام علیکم. زما د سلام اچولو سره ځوان یو ټکان وخوړ، د فکر او سوچ ودانه نړۍ یې ونړېده. ما ته یې پام شو، په ځیر ځیر او په رډو سترګو یې راوکتل، په نه زړه یې داړې چینګې کړې. وی ویل څوک یې؟ د ځوان په اوږه مې ایښې لاس ته زور ورکړ، ومې ویل ولې خفه یې؟ بې د څه ویلې په تور ویښتانو کې د کیڼ لاس 4 ګوتې ور تېرې کړې، یو سوړ اسویلی یې وویست. تا به ویل چې د ټولې دنیا غمونه ور په سر دي. ورته مې وویل راځه چې لږ کښېنو، په ولاړه خو ستړی شوی یې. د ډېر ټینګار وروسته یې راسره ومنله. په چمن کې کېناستو، خاموشي ډېره ژوره وه، تر ډېره مو ترمنځ چوپتیا خوره وه. نه پوهېدم چې په کومو الفاظو مې ورسره خبرې پیل کړې وای. ما غوښتل چې خبرې ورسره وکړم، خو ځوان له ما وار لومړی کړ او په شپېلې غږ غږول یې پیل وکړ. داسې شپېلې یې تر ډېره وغږوله چې له سترګو مې اوښکې روانې وې. خیال او فکر ته مې راغلل چې د اسرافیل علیه السلام شپېلې به څه هیبتي غږ لري. څه شیبه دواړه غلي وو. د ماښام تیارې په خورېدو وې، مارغان خپلو ځالو ته په راستنېدو وو. د ځوان څخه مې وپوښتل ستا نوم څه دی؟ ځوان په ځمکه کې سترګې خښې کړې وې، په څنګ یې راوکتل، وی ویل ستوری مې نوم دی. ما چې تر څو بلې پوښتنې کولو ته ځان برابرو، ستوري وویل زه به لاړ شم، د کور ناوخته کیږي. ما هم څه ونه ویل، یوازې سر مې د هو په بڼه اجازې ورکولو لپاره وښوراوه. څه شیبه له ځان سره په فکر کې شوم، څومره ښایسته ځوان دی، د وړتیا او استعداد ډک ښکاري، د ژوند ناخوالو ته ولې تسلیم دی. په همدې سوچونو کې ډوب تللی وم، ناڅاپه مې پام شو په بڼ کې هیڅوک هم نه ښکارېده. له ځایه جګ شوم، د کور په لور مې ګړندي ګامونه ور واخیستل. په لاره کې یو نیم انسان به معلومېده چې د کار روزګار څخه به راستون شوی و او د کور په لور به روان و. زه هم کور ته ورسېدم، په کټ کې کرار وغځېدم. نه پوهېږم چې څومره وخت به تېر شوی وي چې موبایل مې وشړنګېد. د موبایل سکرین ته مې وکتل، د کامران خندینې څېره وه. دا مې هغه ټولګیوال د موبایل په سکرین مې ګوته راښکله. د مقابل لوري د کامران غږ راغی. کامران وویل هلو، السلام علیکم، ملګریه ښه یې؟ ومې ویل وعلیکم سلام، ښه یم، ستا د روغتیا په هیله. کامران وویل وهلکه احسانه، ملګری او ټول سبا لپاره اراده لري چې د چکر لپاره لاړ شي. ستا نظر هم اخلو، څنګه دې خوښه ده؟ د دې خبرې په اورېدو سره لږ غلی شو. فکر ته مې ستوری راغی، که چکر ته لاړ شم د ستوري په اړه به څنګه پوه شم؟ کامران را باندې غږ کړ وهلکه احسانه، څنګه غلی شوې؟ ژر مې ور غږ کړ اورمه، هسې څه نه وو. کامران وویل ښه، څنګه دې خوښه ده؟ ومې ویل د پلار سره مشوره کومه، که اجازه یې راکړه تا ته به پیغام ولیږم. زما د ستوري کیسې اورېدو ته ډېره بیړه وه. ټولګیوال او ملګري هم راته ګران وو، ځکه همدوی ول چې هر وخت او هره شیبه به یې زما په شونډو د خندا راوستلو لپاره پلمې لټولې. د کامران سره مې خبرې خلاصې شوې وې. ګرمي زیاته وه، په اسمان کې د ستورو ځلا او پړکېده اسمان نور هم ښکلی کړی و. خلاصې تڼۍ په کټ کې وغځېدم. کله کله به نری باد وچلید. دا باد به دومره خوندور و لکه ټوله ورځ چې روژه او ماښام یو یخ ګیلاس شربت وڅکي او تنده دې خړوبه کړي. د نری نری باد څپې زیاتې شوې. د لمانځه لپاره د کور په انګړ کې ودرېدم. لمونځ مې ادا کړ. سخته ګرمي وه. ډوډۍ خوړلو ته مې علاقه نه وه. یو ډک ګیلاس یخې اوبه مې وڅښلې، په خپل ځای کې وغځېدم. د ستوري د ژوند کیسې په اړه راسره په سلهاو پوښتنې وې. کله به مې یو سوچ ذهن ته راغی او کله بل.
همدې سوچونو کې مې د خوب پرښتو ته ځان سپارلی و. سهار وختي مې موبایل د ساعت زنګ وشرنګېد. د موبایل پر سکرین مې ګوته راښکله، زنګ یې غلی شو. په بل اړو خوا وختم د 5 دقیقو وروسته د موبایل د ساعت زنګ بیا وشرنګېد. دا ځل خپل ځایه پاڅېدم، تشناب د خونې کیڼ اړخ ته و او دس مې وکړ. د سهار لمانځه د ادا کولو لپاره په خونه کې د کړکۍ ترڅنګ ودرېدم. د لمانځه د ادا کولو وروسته مې موبایل راواخیست. د قرآن کریم تلاوت مې پکې وکړ. د نیمې سپارې تلاوت وروسته مې د خلاصې کړکۍ څخه بهر وکتل. د لمر لومړنۍ سرې وړانګې د غرونو په لوړو څوکو لګېدې او ورسره د سهار ښایسته او نرم باد لګېده. چای مې وڅښه. د سر مینځلو لپاره بیرته خپلې خونې ته راغلم. په موبایل کې د میسنجر زنګ راغی. سکرین ته مې وکتل. د کامران انځور و. په سکرین مې ګوته راښکله. کامران وویل السلام علیکم، چېرته یې؟ ومې ویل وعلیکم سلام، کور کې یم، 10 دقیقو کې درځم. موبایل مې جیب ته کړ. د ویښتانو په ږمنځولو بوخت شوم. خوشبويي مې ولګوله. د خپلې خونې راووتم. د سپینې جوړې سره مې تور واسکټ او تورې څپلۍ هم اچولې وې. د جیب د خرڅ لپاره د مور او پلار خونې ته لاړم. له ننوتلو سره مې سلام وکړ. د پلار ترڅنګ کېناستم. د چکر په اړه مې ورسره د شپې خبره شریکه کړې وه. پلار راته د جیب لپاره خرڅ راکړ. زما په ښۍ اوږه یې لاس کېښود. ویې ویل بچیه، موږ په تا خوشحالیږو. تا ته هیلې او ارمانونه لرو. خپلو زده کړو ته هم پام کوه. مور مې په تندي ښکل کړم. له کور بهر شوم. له 10 دقیقو وروسته ټاکل شوي ځای ته ورسېدم او د ملګرو سره یو ځای د چکر لپاره روان شو. د ښه بخته د چکر لپاره چې کوم ځای ته تللو یو اطرافي سیمه وه. دې سیمې ته غځېدلی سړک پوخ و. موټر په مزه روان و. ستوري مې له ذهنه نه ووت. د موټر په راډیو کې د ولسمشرۍ د لوړې د مراسمو بحثونه تاوده وو. حیران پاتې وم. په یو هیواد، یو وخت او یو پلازمینه کې 2 چارواکي د ولسمشرۍ لپاره د لومړۍ مراسم ترسره کوي. دا حالت په بشپړ ډول له اسلام سره ټکر کوي. هغه ځکه چې په اسلامي نظام کې 2 واکداران مردود ګڼل شوي دي چې هیڅ شرعي بنسټ نه لري. د امیر ټاکل او لرې کول د ولس حق دی چې د عوامو د پاکو پر بنسټ منځته کیږي، نه په قصرونو او د تړلو دروازو شاته د خواصو پر خوښه. له 2 ساعته مزل وروسته د چکر سیمې ته ورسېدلو. تور قیر شوی سړک د شنو فصلونو په منځ کې ډیر خوندور ایسېده. هسک غرونه چې د نړۍ سیلانیان یې ځان ته راجذبول، لوړو څوکو، ښایسته منظرو، ځړوبونو او د طبیعت ښکلاو دا وړتیا درلوده چې د نړۍ سیلانیان یې وګوري او د ډېرې حیرانتیا خولې وازې او سترګې پاتې وي. د غره په غاړه کې مست سیند بهېده. بله غاړه یې خړ کورونه ښکارېدل. د سیند اوبو له تیږو سره غیږې کولې. شڼهار یې ځان خاته. د سیند خویه او رڼې تیږې ځلېدې. د لمر د وړانګو په مقابل کې تر سترګو وهل چې لیدلو انسان پر ځان مینه و. ټوله ورځ مو په چکر کې تیره کړه. ماښام ناوخته کور ته راورسېدم. د ډېرو ګرځېدلو له لاسه ټوک ټوک وم. د ډوډۍ خوړلو وروسته خپلې خونې ته راوګرځېدم. هوا ګرمه وه. د چت پکۍ مې چالان کړ، خو په خونه کې لمونځ خوند را نه کړ. بهر انګړ کې مې لمونځ ادا کړ. بیرته خپلې خونې ته راغلم. د خونې هوا یو څه بدله شوې وه. په کټ کې وغځېدم. د ډېرې ستړیا له امله نه وم پوه شوی چې کله ویده شوی وم. شپه تېره شوه. د چای څښلو وروسته پوهنتون ته لاړم. ښه و. درسي ساعتونه مو کم درلودل. درس مو ولوست. له ټولګیوال سره مو د زړه خواله وکړه. د پوهنتون د رخصتېدو سره سم د کور په لور روان شوم. په کور کې مې له ډوډۍ خوړلو او لمونځ کولو وروسته د لوستنې لپاره د هماغه بڼ په لور رهي شوم چېرته به چې ما لوستنه کوله. بڼ ته په تګ کې مې ګړندي ګامونه اخیستل تر څو ژر ورسېږم او ستوری راته د خپل تړلي زړه خلاصونه راکړي او د تړلي زړه غوټه راته خلاصه کړي.
بڼ ته ورسېدم. یو خوا او بلې خوا مې ډیر وکتل. یوازې یو څو کسانو لوستنه کوله. په یو کونج کې څو پوډریانو پر سرونو څادرونه اور کړي وو، خو ستوري مې تر سترګو نه شو. ورځ تېره شوه، خو د ستوري هیڅ درک ونه لګېده. ډیر خفه وم، بیخي وخت راباندې نه تېرېده. هره دقیقه د کال هومره اوږده تېرېدله. سبا ورځ هم د ستوري هیڅ درک ونه لګېد او نه مې ولیده. درېیمه ورځ چې بڼ ته ورسېدم، په ستوري مې سترګې ولګېدې. د پخوا په څېر په بڼ کې لګول شویو کټارو ته لاس په زنه ولاړ و. دې شېبې ته مې ډېر انتظار کړی و. نیغ یې څنګ ته ورغلل. ومې ویل ستوری جانه دا چېرته وې او بیا ولې خفه یې؟ ژر یې له خولې غږ راووت. ورخطا یې راوکتل. داسې ښکارېده لکه څوک چې د خطرناک او ویرونکي خوب په لیدو کې راویښ شي. زما په لیدو یې سپین مخ وغوړېد، خوښ ښکاره شو. پوه شوم چې د ستوري د څو ورځو نشتون زما د څارنې لپاره و. دا یې معلومول چې د ستوري د ژوند د کیسې د اورېدو لپاره یو باوري شخص یم او که نه. ورته مې وویل اشنا راځه چې کینو. په چمن کې مو جاینماز وغواړو. په یو سر یې زه کېناستم او په بل سر یې ستوري خپې وغځولې. ستوري بې له دې چې زه څه ووایم د طوطي په څېر لګیا شو. څومره درد، غمونه، اوښکې دا مینه لري. له انسان ټول خوندونه واخلي، بس د یو چا د یادونو او خاطراتو خوند ورپاتې وي. ورته ومې ویل اشنا مه خفه کېږه، په ژوند کې هر څه راځي. ژوند د ستورو شپو مزل دی. تندکونه، غورځېدنې، ټیټېدنې حتمي لري، خو پام وي چې د دغه واړه ستونزو زغمونکي ړوند سهار هم مومي. موږ باید ژوند ته د تریخ منظر په نظر ونه ګورو، بلکې د ژوند په هنداره کې ځان خوښ ښکاره کړو. دا ځکه چې دې نړۍ ته زموږ راتګ یو موقع ده او باید له دې موقع څخه عظیمې استفا وکړو تر څو د خوښیو د لښکر سپاهي وبلل شو. ژوند د دې انتظار باسي تر څو موږ په نړۍ کې بدلون راولو، په خپل وجودونو کې ویده استعدادونه راویښ کړو، مثبت باورونه پیاوړي کړو او بالاخره نړۍ په یو بهترین مکان بدله کړو. موږ باید د ژوند د وژونکي جګړې په څیر برابر نه کړو. ګنې ژوند به مو تریخ شي او امکان لري چې سره مو غوڅ او د ژوند له صحنې ووځو. ژوند کوم قیمتي لباس نه دی چې په تکراري بڼه دی واغوستل شي، بلکې ژوند ستا ارزښتناک عمر دی. عمر داسې څیز دی چې د ارزښت په محوطه کې نشي منحصر کېدای. موږ باید د ژوند د ځان لپاره برابر کړو، ځکه همدا موږ د خپل ژوند اصلي طراحیان یو. د ستوري له سترګو بې اختیاره اوښکې روانې وي. په ونو کې مرغۍ چوڼېدې لکه په غم کې چې ورسره ځان شریک ګڼي. غوښتل مې دې حالت ته بدلون ورکړم. ومې ویل دا څه و چې تا اوس د غمونو په ټال زنګوي؟ د مینې مرغه دی، په کوم باغ کې ځاله جوړه کړې ده. هغه هم غوښتل چې خپل ډک زړه راته تش کړي او د ژوند کیسه راسره شریکه کړي. د اوړي اوږدې ورځې وې، په بڼ کې سیوري په پراخېدو، د لمر سترګه د زوال پر خوا روانه وه. نری باد هم چلیده. موږ دواړه د ونې سیوري ته ناست وو، ځکه باد ښه لګېد. ګنې دا د اوړي باد. توبه خدایه توبه. بیا مې ورغبرګه کړه که د تیر ژوند په اړه یو څه راته ووایې. ستوري په خپل ځای کې لږ وخوځېد، غځېدلې پښې یې راغونډې کړې، په تورو ویښتو کې لاس تیر کړ او یو سوړه سویله یې وویست. زړه نازړه یې د خپل ژوند غمجنه کیسه داسې پیل کړه. 3 کاله وړاندې د 12م ټولګي څخه فارغ شو. مور او پلار راته زیات خوشحاله وو. غوښتل یې چې لوړې زده کړې وکړم. د کانکور په ازموینه کې مې نوملیکنه کړې وه او دې ته انتظار وم چې د ازموینې ټاکلي وخت راورسېږي تر څو د خپلې خوښې پوهنځی انتخاب کړم. هیلې او امیدونه مې وو چې د ژوند شپې ورځې یې رالنډولې. د مور او پلار د خیالاتو دنیا مې په داسې آباده وه چې زه سپینه چپنه په غاړه په یو پرمختللي روغتون کې ډاکټر یم. د ځان سره به مې د فکر او خیال ماڼۍ داسې آباده کړې وه چې سپینه جوړه، توره کرتۍ او تور بوټان مې اچولي وي. په پوهنتون کې د ارواپوهنې څانګې استاد یم.
ټولګي کې د هیواد ګللیو زده کړیانو ته تدریس کوم. د ښوونځي د فراغت څخه 3 میاشتې وروسته مو د کانکور په ازموینه کې ګډون وکړ. دا چې مور او پلار مې غوښتل او هیلې دا وه چې په راتلونکي کې یو ښه ډاکټر جوړ شم، لومړی انتخاب مې د مور او پلار د هیلې د پوره کېدو لپاره وکړ. دوهم انتخاب مې د خپل ذوق او شوق له مخې وکړ. تل مې د پاک رب څخه د ارواپوهنې څانګې ته د بریالي کېدو دعا کوله. بس څه د پاک رب رحم، څه د مور او پلار دعاګانې او څه زما هڅې او کوښښونه. د ازموینې 10 ورځې وروسته پایلې اعلان شوې. زه د خپل خوښې انتخاب د ښوونې او روزنې پوهنځي د ارواپوهنې څانګې ته بریالی شوی وم. ستوري خپله کیسه کوله چې تر غوږو مې د یو ماشوم غږ راغی. کاکا څپلۍ درته رنګ کړم، ښایسته او چمکدار یې رنګوم. سترګې مې په ځمکه کې ګنډلې وې، یو څه غوسه هم راغله ځکه د ستوري د کیسې ترمنځ خنډ شو چې ماشوم ته مې ولیدل. ببر سر، شلیدلې جامې، زړې پلاستیکي څپلې، معصومه څیره، نازک او تنکي لاسونه یې په رنګ تور اوښتي وو. پلاستیکي کڅوړه یې شاته اچولې وه. زما ماشوم ته پام شو، چوپ ولاړ و. ماشوم چې وپوهېد زه ورته متوجه یم، بیا یې په معصومه لهجه وویل: څپلۍ درته رنګ کړم، ښایسته او چمکدار یې رنګوم. ماشوم مې له لاس ونیو او خپلې غېږ ته مې رانږدې کړ. ماشوم ته مې وویل: سبق وایې؟ ماشوم وویل: پلار مې چې ښه و، سبق مې لوستو، خو اوس مزدوري کوم. د ماشوم د دې خبرې په اورېدو مې خپلې غېږې ته نور هم نږدې کړ. له سترګو مې بې اختیاره اوښکې روانې وې. له ځان سره مې وویل: څه بدبختي مو په هېواد کې میلمنې دي. جنګونه، قتلونه، غلاګانې، فسادونه، رشوتونه، بېروزګارۍ، ظلمونه او لوټنې خپل اوج ته رسېدلي دي. د غریب او بیچاره پوښتنه څوک نه کوي، بس د شتمنو پوښتنې ته هر سړی ور روان وي. په نوره نړۍ کې دومره عمر کې ماشومان سبقونه وایي، پارکونو ته د میلو چکرو لپاره ځي، له ژوند خوندونه او مزې اخلي. ماشوم ته مې مخ ور واړه و مې ویل: په پلار دې څه شوي دي؟ ماشوم پوزه کش کړه، خړ خیرن لستوڼی یې په پوزه راکش کړ. ویې ویل: پلار مې د زړه ناروغتیا لري، اوس په روغتون کې بستره دی. پلار مې چې ښه و، مزدوري به یې کوله، موږ ته به یې د خوراک لپاره هر څه راوړل. کله کله به مو ترې قلم او کتابچه غوښتنه وکړه، هغه به هم راته اخیستل. خو اوس سلګۍ ونیو، په ژړغونې غږ یې وویل: اوس په روغتون کې بستر دی. د ډېرو کلیوالو مو قرضونه واخیستل او ځینو خو بیخي قرض هم نه راکوو. ویره یې درلوده که پلار یې وفات شي، ورکړې پیسې به مو څوک راکوي. د ماشوم خبرو ډېر حیران کړم. په سوچ کې ولوېدم، له ځان سره لګیا شو: خدای دې په هیچا سخته ورځ نه راولي، ځکه سخته ورځ نه خور لري او نه مور او نه هم ورور. نور مې په وس څه پوره نه و، ځکه زه خپله زده کړیال وم. پرته له څپلیو رنګولو مې ورته د خپل وس مطابق پیسې ورکړې. ماشوم په خپله مخه لاړه. ستوري ته مې وویل: ژوند ډېر سخت دی، خو صبر او مبارزه یې اسانوي. د لمر سترګه په ډوبېدو وه. بڼ ته کم خلک رانوتل او زیات ترې وتل. ستوري ته مې پام شو، له جیبه یې د سګرټو کوتۍ او اورلګید راویست. حق حیران پاتې شوم. ستوری او نشه؟ ستوري سګرټ ته اورلګید ورنږدې کړ. له سګرټ لوګی پورته شو. ما ته یې راوکتل. کور ته د تلو اجازه یې وغوښته. ورته مې وویل: سمه ده، زه به هم د بڼ ته دروازې در سره یو ځای لاړ شم. د بڼ په منځ کې مو د ونو ترڅنګ غبرګ قدمونه اخیستل. روان وو. ستوري له سګرټو ښه کشونه کول. کله به یې کش کړ، لوګی به یې په خوله او کله به یې په پوز را بهر کړل. زړه مې غوښتل چې ورته ووایم: د دې نشو لاس په سر شه، دا درته تاوان رسوي. خو نه مې شو کولی. ویرېدم. اړیکه نوې وه، هسې نه چې خبرې پرې بدې ولګېږي او اړیکه زیانمنه شي. د بڼ ته دروازې ورسره یو ځای وم. خدای پامني مو سره واخیسته. زه د خپل کور او ستوري د خپل جونګړې په لور روان شو. شپه تیره شوې وه. له چای څښلو وروسته پوهنتون ته لاړم. زه په شخصي پوهنتون کې وم، زیاتې رخصتۍ مو نه درلوده. ستوری په دولتي پوهنتون کې و. دولتي پوهنتونونه په ګرمۍ کې رخصت وي.
ستوري به د یو پوهنتون ټوله رخصتي په بڼ کې تېروله. خپل ځان او راتلونکي ته به یې هېڅ فکر نه کاوه. له پوهنتونه راغلم، درسي ساعتونه یو څه ډېر وو، لږ ناارامه وم. له ډوډۍ خوړلو او لمونځ کولو وروسته ویده شوم. د موبایل د ساعت زنګ مې د مازدیګر 3 بجو ته وخت کړ. 3 بجې د موبایل له شرنګېدو سره له خوب څخه راویښ شوم، تشناب ته لاړم. له اودس کولو وروسته مې ځان برابر کړ، د لوستنې لپاره د بڼ په لور روان شوم. نن بڼ ته ورسېدم، له بدبخته ستوري هم راغلی و. هغه خو به ټوله ورځ په بڼ کې په بې ځایه کېناستو تېروله. په چمن کې د ونې تر سیوري لاندې زه هم ورسره کېناستم. په سوچونو کې ډوب و. په لاس کې اچول سوي زنځیر ته به یې د بل لاس په ګوتو سره ورو ورو ټالۍ ورکولې. داسې معلومېده چې د چا د لاس د نښې په یادونو سره به یې له خپل زړه طوافونه کول. څه شي به غلی و. غوښتل مې چې د چوپتیا ماڼۍ د ستوري د خولۍ په الفاظو سره ړنګې کړم. ومې ویل: اشنا، کیسه دې نیمګړې پرېښوده، بیا څه وشو؟ د دې خبرې سره یې په آخري ځل په لاس کې اچول شوي زنځیر ته په ښه زور سره ټالۍ ورکړه. بر اسمان ته یې وکتل، لاسونه یې په مخ تېر کړل، ساړه ساړه سویلي یې وویستل. ومې ویل: پوهنتون ته له بریالي کېدو وروسته څه درپېښ شول؟ په ځای کې ودرېد، د ونې ډډ ته یې تکیه ولګوله، یو پښه یې په ځمکه او بل یې د ونې ډډ ته تکیه کړه. ویې ویل: پوهنځی او څانګه مې د خوښې انتخاب و. ښه په شوق سره مې درسونه لوستل، شپه او ورځ مې کوښښونه کول. د همدې کوښښونو او د مور او پلار د دعاګانو برکت و چې تر 2م ټولګي او 4م سمستر تر پای پورې مې خپله زده کړې په لومړۍ درجه پای ته ورسولې. ما ته هر څه خپلې هیلې او د مور او پلار ارمانونه لومړیتوب درلوده. د پوهنتون له رخصتۍ وروسته مو 3م ټولګی پیل کړ. درسونه ښه په زور کې روان وو. په پوهنځي کې د هلکانو او انجونو ګڼه ګوڼه وه. 0% ازموینې پیل کېدې. هر چا د خپل ټولګیوال او ملګري څخه د نیمګړي نوټ د پوره کولو لپاره بشپړې شوي نوټونه اخیستل. شپې ورځې تېرېدې، 0% ازموینې مو هم په خلاصېدو وي. د ټولو مضامینو نمرې مې د خپل په څیر لوړ ګراف کې وي. دا هر څه زما د مور او پلار د دعاګانو هڅونې له امله و. مور به مې په خوږه او له نرمښت ډکه لهجه راته نصیحتونه کول. په مهربانۍ راته په سر لاس سرکش کړ. ویل به یې: د دې هېواد د بدبختیو او بدرنګیو د خاتمې لپاره په خپلو درسونو کې هڅه او هڅاند اوسه. دا مو وطن دی، دا مو خاوره ده، د دې ساتنه په ځان فرض کړه. دا خاورې به هیڅکله هغه وختونه هیر نه کړي کله چې کوچنی وي او تا به په دې سپېڅلو خاورو کې خاپوړې کولې. هغه وخت دې خاورو ځان خوږ کړی و تر څو ته لوی سړی شي او بیا په مینه او جذبه د دې خاورې ساتنه وکړي. دې خبرو په یو ډول ډاډ راوبخه. په خیالاتو کې به ډوب شوم. ماضي او راتلونکی به مې فکر ته راتلل. وختونه تېرېدل. ما هم خپل ځان هیلو ته د رسېدو لپاره نږدې احساسوه. ځکه پلار مې تل ډاډ راکاوه. ویل به یې: ته به یو غټ شخصیت جوړېږي. یو شپه ناوخته ویده شوم. سهار مې پلار له خوبه راویښ کړم. مور مې د کور په کارونو کې بوخته وه. چای تیار شو. په دسترخوان مو یوه پیاله نیمه چای وڅښلو. ناوخته پوهنتون ته ورسېدم. استاد ټولګي ته ننوتی و. د ټولګي دروازه یې بنده کړې وه. ټولګي ته د ننوتلو اجازه نه وه. زموږ ټولګی د پوهنځي د تعمیر په لومړی پوړ کې و. غوښتل مې چې د لوستنې لپاره یو تش ټولګی پیدا کړم. په لومړي پوړ کې مې تش ټولګي تر سترګو نه شو. 2م پوړ ته پورته شوم. یو خوا او بلې خوا مې وکتل. د یو ټولګي دروازه نیمه خلاصه وه. زړه مې ولګېد چې ځه د اوزګار ګرځېدو پر ځای به یو څه لوستنه وکړم. د ټولګي پر لور روان شوم. د دروازې په خلاصېدو مې د یوې نجونې سره ولګېده.
د دروازې په خلاصېدو مې د یوې نجونې سره سر اوږه ولګېده. په ځان پوه نه شوم. کتابونه مې له لاسه وغورځېدل. مخامخ راته یوه نجلۍ ولاړه وه. اوږده باڼه لکه تورې سپینې او تورې سترګې خوږې خوږې ښکارېدې. ښایسته تورې زلفې د لام په څیر په مخ راکوزې وې. د حیا سره یې په اننګو کې راغونډ و. سپین غاښونه یې نري ګلابي شونډو لا ښکلي کړي وو. د پاک خدای خلقت ته په ګوته غاښ پاتې وم. داسې خوندوره یې سیده لکه په قلم چې جوړه شوې وي. غلی او خاموشه ولاړ وم. یوازې د هغې د ښایست په ننداره اخته وم. خپلې له حیا ډکې سترګې ټیټې کړې. له شرمه یې ځان په خپل حجاب کې راونغاړو. ځان ته مې فکر شو. خپل احساسات مې کنټرول کړل. له لاسه غورځېدلي کتابونه مې راټول کړل. بیرته له ټولګي راووتم. لومړی پورته ښکته شوم. ښه و. استاد هم له ټولګي وتی و. په خپله چوکۍ کې کېناستم. رنګ مې ژیړ اوښتی و. هېڅ په ځان نه پوهېدم. په ژوند کې مې لومړی ځل و چې په زړه مې د چا د سترګو غشي ننوتل. زخم تازه و. وینې ترې روانې وې. خو درد یې دومره نه کاوه. په سوچ او فکر کې مې د هغې د الفاظو انداز او د غټو سترګو اړول راړول په بیا بیا راڅرخېدل. بیخي پوه شوی نه وم چې څو درسي ساعتونه به تیر شوي وي. وسیم ټولګیوال راباندې غږ کړ. وهلکه ستوریه، څنګه ناست یې؟ تلو ته دې زړه نه کېږي؟ ما او وسیم به یو ځای له پوهنتون څخه د کورونو په لور تللو. د وسیم دوی کور له موږ څخه لږ وړاندې و، خو لاره مو یوه وه. له وسیم سره یو ځای له پوهنتونه راووتم. ځوړند سر روان وم. وسیم راته حیران حیران کتل. راته ویې ویل څنګه داسې د لیونیو په څیر معلومیږي؟ اخر څه خبره ده؟ له نورو ورځو نن جدا ښکاري. ورته مې وویل اشنا هیڅ خبره نشته، ځان مه په اندېښنه کوه. وسیم په ټوله لار خبرې کولې، خو ما یوازې د هو او نه لپاره ورته سر خوراوه. نور خپ چوپ ورسره روان وم. همداسې ورځې شپې تېرېدلې. وسیم به ډیر ځورولم. د اصلي خبرې په اړه به یې پوښتلم. دا چې زه د ټولګي اول نمره وم، د پوهنځي د ادارې له لوري د سمستر د نهایي ازموینو په اړه د لارښوونو او هدایاتو لپاره د ټولګي څانګو د ټولګیوال او نمرګان غوښتي وو. دا ډول بلنو ته به زه ډیر خوشحالېدم، خو د هغې ښکلي بشر له لیدو وروسته هر څه راته بې خونده و. د اونۍ په اخره ورځ یې راته خبر راکړ. د بلې اونۍ لومړنۍ ورځ یې د پوهنځي ریاست ته غوښتي و. کور ته لاړم. خپلې خونې کې مې د کتابونو المارۍ کې د مینې اړوند ناول تلاس کړ. نه پوهېدم چې ولې مې د پخوا په څیر د خپل مسلک اړوند کتاب راوانخیست. پوه شوم چې دا هر څه د هغه انسان په لیدو زما په وجود کې رامنځته شول. ناول لوستل مې پیل کړل. دومره خوندور ناول و چې ځینو الفاظو به یې زړه ته لارې کولې. د ناول حجم زیات و، خو دومره جالبه و چې ټوله شپه مې د ناول په لوستلو تېره کړه. د جمعې مبارکه ورځ وختي له خوبه پاڅېدم. د لمونځ کولو وروسته مې بیا سترګې ورغلې وې. یو وخت له خوبه راپاڅېدم. نه پوهېدم چې څو بجې به وي، خو د لمر سترګه د غرونو له څوکو جګه ولاړه وه. له یو پیاله چای څښلو وروسته مې بیا په ناول لوستنې ته علاقه پیدا شوه. د کتابونو المارۍ ته ودرېدم. ناولونه ډېر وو. سترګې مې بې انتخابه پاتې شوې وې چې اوس کوم یې ولولم، خو یو دوه مې ترې خوښ کړل. د جمعې مبارکې ورځ مې د همدې کتابونو په لوستنه تېره کړه. سبا پوهنتون ته لاړم. له یو درسي ساعت اخیستلو وروسته د پوهنځي ریاست ته ورغلم. له ما وړاندې د څو ټولګیو اول نمرګان ریاست ته ورغلي وو. نور باقي پاتې وو. په ریاست کې غلی کېناستم. په دیوالونو د لګول شویو لایحو او قوانینو په لوستنه مې پیل وکړ، خو د لوستلو خوند هم نه راکړ. هغه ځکه چې په دې شپو ورځو کې هر څه پیکه او بې خونده وو. یوازې د یو انسان لیدو ته لیواله وم. ټول اول نمرګان په خپلو کې لګیا وو، لکه توتیان خبرې کولې او د نهایي ازموینو د چمتووالي او نورې مشورې سره شریکولې.
زه هم یو وخت د دوی په څیر وم. ما به هم مشورې او لارښوونې د ازموینو په اړه شریکولې. خو اوس داسې نه وم، ځکه ما اوس د کتابونو لوستنه پرېښې وه او د یو چا د ښایست مرید شوی وم. په دې وخت کې رئیس صاحب له څو انجونو سره ریاست ته راننوت. سلام یې وکړ. د انجونو په منځ کې هغه څوک وه چې هیڅ مې خیال ته نه راتلله. په ځای کې نور هم خاموش پاتې شوم. سترګې مې بوختې وې. هغه څوک راغلی و چې زما په زړه کې د خیالونو او فکرونو ماڼۍ آباده کړې وې. هغه څوک چې ما یې د لیدلو ډېر ارمان کاوه. د لومړي ځل کتلو سره یې توپیر دا و چې مخ یې په حجاب کې پټ کړی و. له غټو غټو سترګو او نازکو ګوتو مې وپېژندله. زما زړه او سترګې د هغې د ښایست پر سر په جګړه بوختې وې. هیڅ پوه نه شوم چې څومره وخت به ما د دې د ښایست ننداره کړې وي. د رئیس صاحب د خبر په پیل کېدو سره مې د خیالونو نړۍ راونړېده. رئیس صاحب دا ازموینو اړوند لارښوونې او هدایات راواړول. زه نیم رئیس صاحب ته متوجه او نیم هغې ګلورین ته ګوته په غاښ پاتې وم. رئیس صاحب د خپلو خبرو په منځ کې وویل: ګرانو زده کړیالانو، ما د ټولګیو اول نمرګانو ته ستاینلیکونه چمتو کړي دي. د دې خبرې په اورېدو سره مې ټکان وخوړ او یو ډول خوشحالي مې په زړه کې او بدن کې را څرګنده شوه. په رښتیا چې ستاینلیک ته خوښ نه وم، بلکې خوښ دې ته وم چې د هغې ګلورین نوم به یادوم. دا چې په پوهنځي کې د لوړو نمرو اخیستونکي زده کړیالانو کې لومړی نوم زما و، نو د لومړی ستاینلیک ورکولو ویاړ یې ما ته راوبخه او د ستاینلیک راسپارولو لپاره یې راته سټیج ته د ورتګ بلنه راکړه. زما هیڅ دا خیال نه و چې لومړی به زه ورغوښتل کېږم. رئیس صاحب په سر ښکل کړم. ستاینلیک یې په خپلو لاسونو راډالی کړ او د لا تشویق لپاره یې راته یو څو الفاظ وویل. زه بیرته خپل ځای ته راوګرځېدم. په دې تمه په ځای کې کېناستم چې کله به د هغې ګلورین نوبت راورسیږي او نوم به یې اخلي. ما پسې دوهم نوم د ښځینه تر غوږو شو. مخ مې ور واړاوه. د انانسر د خولې څخه همدا الفاظ راووتل. په چکچکو یې بدرګه کړ. د حما نوم یې اخیسته. حما ته بلنه ورکوو چې راشي او خپل ستاینلیک ترلاسه کړي. د سټیج په هغه خوا ګلورینه د ستاینلیک د ترلاسه کولو لپاره ور روانه وه. د ستاینلیکونو لړۍ ښه په چکچکو بدرګه شوه. غونډه پای ته ورسېدله. د غونډې تر پای مې همدا نوم په خوله کې اوښته راوښته. همغه لنډۍ مې ذهن ته راغله. د لیونو کانې راوشوې. الله 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 وایم، لیلا خولې ته راځي نه. څو ورځې وروسته د سمستر اخري ازموینې پیل کېدې. زما له لوستنې خوند او مزه تللې وه. بس یوازې د یو چا یادونو ته پاتې وم. د شپې لوستنه مې هم کمرنګه شوې وه. د ازموینو نمرې راوتلې. ډېرې ښې نه وې، خو نسبت ښې وې، ځکه هغه د پښتو متل دی چې وایي غوښه که هر څومره هم وسوځي له سبو یې خوند ښه وي. یوه ورځ ازموینې ته وختي لاړم. د پوهنځي یو اړخ ته کېناستم. څه شېبه تېره نه وه چې ناڅاپه مې د یو چا غږ تر غوږو شو. سلام یې وکړ. د سلام خوږو الفاظو یو ډول خوښي راوبخله. د سترګو ورنیغولو سره مې یو ټکان وخوړ. مخامخ راته د 14مې سپوږمۍ خور ولاړه وه. ژر مې خپلې سترګې وموښلې. ما ویل که خوب وینم، خو نه و. هر څه رښتیا و. حما راغلې وه. په خپل ځای کې ودرېدم. د هغې د سلام ځواب مې ورکړ. یو څه خاموشي مو ترمنځ خوره شوه. هما وویل: ستوریا، مهرباني به مو وي که تاسې د انګلیسي نوټ راکړئ. زموږ راتلونکې ازموینه د انګلیسي ده. د ازموینې وروسته به بیرته درته وسپارم. په زړه کې خوشحاله وم. ښه و. ما د انګلیسي او ارواپوهنې مضمونونو نوټونه په یوه غټه کتابچه کې لیکلي وو. هغه ورځ د ارواپوهنې ازموینه وه. کتابچه مې له ځان سره پوهنتون ته راوړې وه. ژر مې پسې لاس ور اوږد کړ. کتابچه مې ورته ونیوله. هغې هم بې له ځنډ او صبره لاس را وړاندې کړ. کتابچه یې په خپلو سپینو او نازکو ګوتو ونیوله. روانه شوه.
بیرته ودوی د مخ یې راواړو، د مننې الفاظو یې نرۍ ګلابي شونډې بیلې کړې. ورته مې وویل د مننې وړ نه ده، ښې لوستنې ولرئ. هغه لاړه. له ډېرې خوښۍ مې غاښونه چیچل. د هر نوټ په لومړۍ ورقه مې د موبایل شمیره لیکله. په همدې تمه شوم چې یوه ورځ به د خپل غږ هغه خواږه راوروي چې د شادو هم زیات خواږه او د شد خو شفا ده چې زما د زړه د رنځ درمل به جوړیږي. د هغې په خوله زما د نوم اخیستنې اندازه راته داسې برېښېده لکه په شړېدلې زخم چې د ملهم ټپي ولګوي. اخري ازموینې مو خلاصې شوې. ټول د ازموینو څخه د خلاصون په پار خوښ ښکاره کېدل. خو زه خوښ نه وم، ځکه د ازموینو د نتیجو راته داسې معلومېدله چې له خپل مقام څخه غورځېدلی یم. رښتیا هم 10 ورځې وروسته مو نوی سمستر پیل شو. پوهنتون ته لاړو. په نوي حاضري کې مو نوم 3 مقام ته تللی و. له ځان سره مې وویل وروسته د تګ د ماتې په معنا نه دی. ځینې وخت باید پر خپلو پښو او فکر فشار راوړو. د پورته کېدلو لپاره به زموږ په ذهن کې ډیر څه شته. یوازې همدومره چې دیر شو د تفکر له قوي استفاده وکړو تر څو د پورته کېدو جوګه شو. بیا هم که د پورته کېدو هڅه ونه کړو د خاورو په څیر به د خلکو د پښو لاندې شو او ډیر ژر به د ژوند له صحنې بهر شو. هر انسان د قهرمان کېدلو لپاره د دې نړۍ ته راغلی، خو دا د انسان خپل ناغېړیږي او دا د هغه خپل ناغېړي ده چې خپل فکر یې د عادي او ټیټو چارو پورې منحصر کړی دی. د عالی فکرونو درلودلو لپاره باید هڅه وکړو، ځکه زموږ ذهن د هر ډول فکر کولو قدرت لري. که عالی افکار خپل کړو نو زموږ قهرمان کېدل ناشوني نه دي. یو څه چې ورته خوښ وم هغه دا چې په رخصتیو کې راته هما زنګ وهلی و. د نوټ د سپارلو یې راته ویلي و. ما هم له موقع څخه استفاده وکړه. هر ورځ او ځای مې ورته وښودل. ټاکلی وخت را ورسید. انتخاب شوی ځای ته یو څو دقیقې مخکې لاړم. له ځان سره مې فکرونه او سوچونه کول. همدې پوښتنو ځورولم. له ځان سره به مې ویل د هغې به هم زما پسې د زړه کوڅې دورانې وي، لکه څنګه چې زما زړه ورپسې ګنډر دی. هغه به هم زما لیدلو ته لیواله وي، لکه څنګه چې زه په لیدلو پسې بېتابه یم. په همدې سوچونو کې وم چې ناڅاپه مې په هغه بشر سترګې ولګېدې چې بدن په رګونو کې مې د وینې په څیر چلیده. لړزې ونیولم. د زړه دربا مې زیاته شوه. زه د دیوال سیوري ته ولاړ وم. د واسکټ په جیبونو کې مې لاسونه ننویستي وو. سترګې مې ښکته غورځولې وې. د هغې د قدمونو آواز ورو ورو رانږدې کېده. دلته یې زما د زړه د مړۍ هندارې ماتولې. څه شېبه وروسته د هغې ښایسته غږ راڅرګند شو. ویې ویل سلام علیکم. د سلام خوږو الفاظو یې زما زړه ته یو ناشنا خوښي راوبخله. ما لا هماغسې ځمکې ته کتل. څه شېبه مو ترمنځ چوپتیا خپلې وزرې غړولې وې. د سلام ځواب لپاره مې سترګې ورپورته کړې. ومې ویل وعلیکم سلام. نور مې ستونی بند شو. هغې په خپلو وریښمینو ګوتو زما د نوټ کتابچه نیولې وه. د هغې مخ ته مې ښه ډېر ور وکتل. یو ډول نشه پکې خوږه وه. یو ډول نشه پکې خوره وه. د حیا سره یې په واورین تندي یو ځل وویل بادام خمارې سترګې چې کتلو یې ژوند شیننده تیرباڼې په سترګو راښکته وو چې هر ځل ښکته کولو او پورته کول یې زما د زړه درزا زیاتوله. سپین صدف غاښونه یې خوله لا ښایسته کړې وه. سترګې یې رانیغې کړې. ویې ویل ستا د نوټ کتابچه مې ډېره وځنډوله، بخښنه راته کوه. زه د الفاظو په لټه کې شوم چې ځواب ورکړم او د خپل ځان سره مې ښه ټکي راټول کړل. د خبرو چل راڅخه بیخي هیر و. ومې ویل الله مو وبخه، مقصد چې ستونزه حل شوې وي. ځینې شیان باید د ځینو سره وځنډېږي تر څو لا خوندور شي. وشرمېده. سر یې ښکته کړ. ویې ویل زه باید لاړه شم. نه مې غوښتل چې اجازه ورکړم. د یوازیتوب ټولې کیسې ورته وکړم، خو همدومره مې ورته وویل ستا له تګ سره به د یو چا د ژوند په ونه د طوفان څپې راشي. تنکۍ او نازکې څانګې به یې ورماتې کړي.
له ډېرې حیا یې مخ واړو. په یوه منډه کې له ما سترګې پناه شوه. د هغې له تګ سره مې په زړه د غم او بېلتنه طوفان راوالوت. د خوښۍ لنډې شېبې د بېلتون باد یې وړې او د غم اوږدې شېبې یې رامیلمنې کړې. پاک رب ته مې د دعا لپې ونیولې. کاش دا د خوښۍ او د زړه د درزېدا ډکې شېبې د تل لپاره زما میلمنې کړې وای. د ژوند شپې ورځې همداسې یو په بل پسې تېرېدلې. رنګ مې ورځ په ورځ ژېړېده. په بدن کې مې د کمزورۍ نښې حس کولې. په پوهنځي کې به مې هما له لرې کله ولیده د ګلانو تر څنګ به ولاړه وه. د خپلو ټولګیوال سره به یې د څه په اړه بحث و. زما رنګ زیات خراب شوی و. وسیم زما ښه ملګری و. هر وخت به راته په اندېښنه و. له ما به یې د علت په اړه پوښتل چې ولې د رنګ ورځ په ورځ ژېړېږي. رښتیا هم د نیک او ښه ملګري درلودل د کامیاب ژوند زیری دی. بدن د ژوندی پاتې کېده لپاره روح ته ضرورت لري. همداسې د خوښ ژوند لپاره د ښه ملګري درلودل اړین دي. ځکه ښه ملګری د خپل ملګري ناسم قضاوتونه په سم مسیر تم کوي. ښه ملګری د مینې احساس درکوي چې دا احساس د نورو سره د مینې لامل کیږي. له وسیم سره مې خبره شریکه کړه. ټوله کیسه مې ورته ټکي په ټکي وکړه. وسیم څه شېبې غلی و. بیا یې وویل د خدای ظالمه دا دومره وخت دې راڅخه ولې دا خبره پټوله. ورته مې وویل اشنا اوس هم اوبه له ورخه نه دي تېرې خو لږ ناوخته کړی مې دی. وسیم وویل داسې به وکړو چې د نجلۍ د کور په اړه به پوښتنه وکړو. وروسته له هغې به زه ستا له پلار سره وغږېږم. د خبرې منلو لپاره مې ورته سر وښوراوه. د وسیم له خبرو سره مې د ذهن یو څه آرام شو. د ده په انتظار وم چې هما د کور په اړه معلومات راوړي. څو ورځې وروسته مو د سمستر 0% ازموینې پیل کېدې. له وسیم مې وپوښتل کار دې څنګه کړ؟ وسیم راته وویل خلک د ښې کورنۍ څخه دي. ته تشویش مه کوه. درسونو ته دې پام کوه. اوس 0% ازموینې دي چې دا خلاصې شي زه دې د پلار سره خبرې کوم. 0% ازموینې مو روانې وې. هېڅ ښه نه وم. له هر څه مې زړه تور و. ډېره هڅه مې کوله چې پخوانۍ عادي حالت ته وګرځم او خپلو هیلو ته د رسېدو خوبونه رښتیا کړم. له 0% ازموینو څو ورځې وروسته د پوهنځي څخه رخصت شو. وسیم را سره په لار روان و. وسیم راته وویل سبا د جمعې مبارکه ورځ ده. ښه موقع ده چې د پلار سره دې خبره شریکه کړم. زما حالت د هغه اوبو وړي په څیر و چې د ځان ژغورنې لپاره د اوبو هر زګ ته لاس اچوي. د وسیم سره مې ومنله. ورته مې وویل هو سبا مې پلار هم په کور کې وي. ضرور راشه. زه به یې ستا د راتلو څخه خبر کړم. له وسیم سره مې خدای پاماني وکړه. کور ته لاړم. د مور او پلار سره مې سلام کلام وروسته نیغ خپلې خونې ته لاړم. حالت مې بیخي بل ډول و. سر مې درد کاوه. سترګې مې سرې وې. د سر درد یوه ګولۍ مې ور واچوله. مازدیګر مهال مې سترګې وغړولې. ځان راته کمزوری ښکاره شو. د اودس څخه وروسته مې لمونځ ادا کړ. بېرته په خپل ځای کې وغځېدم. د شپې ډوډۍ خوړلو لپاره مې مور له خوبه راپاڅولم. مور مې خواته کېناسته. زما سرو سترګو ته یې پام شو. ویې ویل ولې زویه ناروغ خو نه یم؟ د لاس په ګوتو یې زما سترګې خلاصې کړې. ښه ورته ځیره شوه. په تندي یې راته لاس کېښود. بیا یې زما لاس ونیوه. له درده په ډکه لهجې وویل زما ګرانه ستا خو ډېره تیزه تبه ده. ما ورته وویل نه مورې هسې لږ ستومانه یم. دومره اندېښنه مه کوه. وجود مې لږ شان برابر نه وي. نور څه خبره نشته. دواړه پورته شو. د ډوډۍ خوړلو لپاره دسترخوان ته کېناستو. 3 تنه له دسترخوان راچاپېر وو. ما له ډوډۍ څخه څو کپلې وکړې. نور مې اشتها نه کېده. د جګېدو په حال کې وم چې مور مې راباندې غږ کړ ولې زویه؟ ورته مې وویل همدومره مې خوړلی شوه. نور مې نه تېرېږي. پلار ته مې مخ ور واړو. ومې ویل پلار جانه سبا زما ټولګیوال وسیم راځي. څه خبرې در سره لري؟ بیرته خپلې خونې ته راغلم. د خونې تشناب کې مې اودس وکړ. مخ په قبلې ودرېدم. د لمانځه کولو وروسته مې بدن لږ ښه شو. په کټ کې وغځېدم. سوچونو پسې واخیستم. ډاډ او ویره دواړه را سره مله وو. ویردم هسې نه چې پلار مې د رشتې ته تیار نشي او ډاډه په دې وم چې د پلار نازولی وم. تر اوسه یې زما یوې غوښتنې ته هم منفي ځواب نه و راکړی.
همداسې په سوچونو کې ویده شوی وم. سهار وختي مې موبایل وشرنګېد. د موبایل پر سکرین مې ګوته راښکله. زنګ یې غلی شو. له خپل ځایه اوچت شوم. لمونځ او تلاوت مې وکړ. نور د وسیم په انتظار کېناستم. د سهار نرم باد لګېده. د ونو پاڼو د ساس په څیر نرۍ شغا کوله. د مرغیو چڼ چڼ و. ما یې ننداره کوله. د لمر وړانګې په غرونو لګېدلې وې چې موبایل مې وشرنګېد. موبایل ته مې وکتل. د وسیم زنګ و. سهارنۍ ننداره مې پرېښوده. موبایل مې ژر اوکې کړ. وسیم وویل السلام علیکم، چېرته یې؟ بهر راوځه، راغلی یم. ورته ومې ویل وعلیکم سلام، لږ صبر وکړه. در ووتلم. له وسیم سره مې ستړي مشي وکړل. په حجره کې کېناستو. ورته مې وویل زه مې پلار ته غږ کوم، خو نور خو ماشاءالله په خبره پوه سړی. وسیم ورو موسکی شو. زه کور ته ننوتم. کور ته راغلم. پلار ته مې وویل وسیم راغلی دی، بهر حجره کې انتظار کوي. له اوږدې شېبې ځنډ وروسته له چایو سره حجرې ته ورننوتم. وسیم او پلار مې سره خبرې کولې. زما په ورتګ سره یې خولې بندې کړې. چای مې وڅښه. وسیم اجازه وغوښته او لاړ. زه د مور او پلار یو نازولی زوی وم. زما د هرې خوښۍ لپاره یې هڅې کولې. زما هرې خبرې ته به یې د عمل جامه ورغوښته. د همدې لپاره چې زما خوښي وګوري، څو ورځې وروسته د حماد کور ته د هغې د غوښتلو لپاره ورغلي وو. بله ورځ وسیم په ټولګي کې په اوږه ووهلم. بېرته د تلو اشاره یې راته وکړه. بهر ته د تلو اشاره یې راته وکړه. زه هم وروتم. د پوهنځي یو کونج کې ودرېدو. وسیم ته مې وویل څه خبره ده؟ وسیم لاندینۍ شونډه په غاښونو ونیوله. سوړه سویلۍ وویسته. ویې ویل تېره ورځ موږ د حماد کور ته ورغلي وو چې ستا لپاره یې وغواړو. موږ ورسره څه خبره شریکه کړه. هغوی په هماغه سات جواب راکړ. تا ته خو پته ده پښتو کې دا دود دی چې په لومړۍ جرګه څوک خور لور نه ورکوي. وسیم ته مې وویل صفا خبرې کوه، ژر راته ووایه څه شو. وسیم راته وویل د حماد پلار د خبرو کولو لپاره خوله خلاصه کړه چې هما موږ په کوچنیتوب کې د خپل ماما زوی ته په نوم کړي. د دې خبرې سره راباندې سر وګرځېد. په تندۍ مې مړه خوله راماته شوه. ځمکه مې له پښو وتښتېده. درد مې حس کړ لکه څوک چې چا د تبر گزار وکړي. ځان مې د دیوال ته تکیه کړ. په پښو کې مې ساه پاتې نه وه. له سترګو مې مړې اوښکې روانې وې. په غریو نیولې غږ مې وسیم ته وویل زما د ژوند په قافلو ماښامونه راغلل. د ژوند بلې ډیوې مې مړې شوې. د زړه ودانه نړۍ مې ونړېده. نور د خاورینه نړۍ هم ونړېږي او اور دې واخلي، لمبا او ایرې دې وګرځي. ورځ شپې تېرېدې. ژوند مې تریخ شو. هر څه راڅخه پاتې شو. هر وخت به په دې هڅه کې وم چې د غم کمیدو لپاره یو څه وکړم. یوازې د نورو خلکو مې اورېدلي وو چې نشه غم کموي، زړه ته سکون ورکوي، دماغو ته د آرامښت د چینې اوبه ورکوي. دا خبره د لږ وخت لپاره رښتیا وي. وروسته بیا لکه اور ته چې پوکی ورکوي داسې غمونه تازه کوي، ځکه نشه همغه سات د انسان غم غلطوي خو زیات وخت دوام نه کوي. ما به یوازې په تش سیګریټ څکولو غم غلطوه، سره له دې چې د سیګریټو په تاوانونو هم پوهېدم. سیګریټ د انسان روغتیا زیانمانوي او د انسان په روح او جسم دواړو تاثیرات لري. دا زیانونه لکه د لمر د سترګې په څیر روښانه دي، خو موږ بیا هم د لمر سترګه په دوه ګوتو د پټولو هڅه کوو چې دا ناشونې ده او ځان د سیګریټو د بدی په بلا په خوله کې ورکوو. د سیګریټ په شنو لوګو کې به ځان راڅخه د فکرونو او سوچونو په نړۍ کې ورک شو. له ځان سره به مې وویل پښتانه ولې داسې کارونه کوي چې د انسان ژوند له خطر سره مخ کوي. د افغاني او پښتني ټولنې له نورو بدبختیو سره دا یې غټه بدبختي ده چې د کوچني هلک او کوچني نجلۍ کوژده د کورنۍ د مشرانو په خوښۍ په کوچنیتوب کې وي. دا ناوړه دود بدبختۍ او دښمني رامنځته کوي چې له امله یې څوک د زندان د تورو تنبو شاته وګرځي، څوک په قتل ورسیږي، د چا ځان وژنه په نصیب شي او څوک د دې دنیا په اور ځان وسوځوي.
همدا د مشرانو غلطۍ او ناسمې پریکړې دي چې په لوی لاس د یو چا راتلونکی خوښ ژوند د غمونو په دښته بدل کړي. د ژوند له خوږو یې بې برخې کړي. دا خوشحاله ژوند ورته د غمونو، ژړاګانو او ویرونو تود تنور وګرځوي. زموږ د ټولنې ناسم او فاسد عرفونه د خلکو د پوهې د سطحې ټیټوالی د دې لامل شوی دی چې د دې ټولنې ناپوهه وګړي د خپلو دوستیو او ملګرتیاو د پاللو لپاره خپل کوچني اولادونه قربانوي. د دې لپاره پریکړه کوي چې یو بل ته نږدې شي. وایي که لور مې وشوه ستا د زوی په نوم، او که لور دې وشوه زما د زوی په نوم. سګرټ ته به مې پام شو. ورو ورو یې بدن نړېده لکه تیزه زلزله چې دیوالونه نړوي. دیوال ته مې تکیه ووهله. د ودرېدو ستړی شوی وم. ملا مې د دیوال سره وکښوله. کېناستم، ځان مې راټول کړ. په زنګونونو مې سر کېښود. هما مې په زړه لکه د باران د څاڅکو راورېدله. همغه یادونه چې په لومړی ځل مې ورخطا ولیده، همغه شیبې چې نوټ یې راته وسپاره. سګرټ مې بیا ولګاوه. ښه کشونه مې ترې وکړل. د سګرټ لوګی په هوا کې په ناڅاپه پورته کېدل. د سګرټ له کشولو وروسته به مې د لاس په ګوته سګرټ ته چټکه ورکړه. لږ لږ به ونړېده. سترګې مې را ډکې شوې. اوښکې مې ترې تر زنې ورسېدې. په مخ مې د اوښکو لیکې جوړې وې. پوزه مې کش کړه. د زړه له درده مې چغې کړې. ولې د یو چا له خوښۍ پرته د هغې د ژوند فیصلې او پریکړې وشي؟ دا پریکړې پوه مشران نه کوي، بلکې ناپوه مشران یې کوي. د دې فیصلو د پایلو خبر نه وي او د راتلونکي ژوند په اړه هم فکر نه کوي. داسې هم نه وایي که موږ دا پریکړه وکړو، یعنی کوچنۍ نجلۍ د کوچني هلک په نوم کړو، دوی که لوی شي او د ژوند سطحې سره برابر نه وي، یو مالدار او بل غریب وي، یو نالوستی او بل لوستی وي، یو د ښاري ژوند خوښونکی او بل د اطرافي ژوند خوښونکی وي، که د ژوند سطحې سره جوړ وي، نو دا به پرې د پاک رب ستره پیرزوینه وي. ګنې مشرانو یې د ژوند کار ورخلاص کړی وي. څو ورځې وروسته مو د سمستر اخرنۍ ازموینې وي. ما نو د درسونو سره خدای پاماني کړې وه. هیڅ د ازموینو په کیسه کې نه وم. د ازموینو د نتایجو راته داسې معلومېدله چې د ټولګي ډېر وروستی مقام به را په برخه شي. نور نو ازموینې خلاصې شوې وې. د ګرمۍ 3 میاشتې رخصتۍ پیل شوه. زه یې هم په غم کې نه شوم چې ټولګۍ کې به څوم مقام راغلی وم. د رخصتۍ شپې ورځې تېرېدلې. ټوله رخصتۍ مې په همدې بڼ کې تېره کړه. څو ورځې وړاندې له تا سره مخ شوم. اوس نو د رخصتۍ څو ورځې پاتې دي او تا ته مخامخ د بڼ په شین چمن کې ولاړ یم. ما چې د ډېرې شېبې راهیسې کیسې ته غوږ ایښی و، خپلې سترګې مې په ځمکه کې ګنډلې وې. ستوري ته مې وکتل. لاسونه مې شاته تکیه کړل. پښې مې وغځولې. ستوري لا همغسې ونې ته ډډه لګولې وه. یوه پښه یې په ځمکه او بلې د ونې ډډې ته تکیه کړې وه. بر اسمان ته مې وکتل. تک شین ځلېده. د ونو پاڼې ورو ورو خوځېدلې. ومې ویل ته ملامت نه یې، له تا سره زیاتی شوی دی. ناپوه مشران همداسې کوي. هغوی په ظاهري بڼه بنا وي، خو په معنوي لحاظ ړانده وي. ناپوهي یې سترګې ورپټې کړې وي. ته حوصله مه بایله. دا نشې نورې پرېږده. الله جل جلاله مهربانه دی. د زړه په خزان به دې پسرلی راشي. تا هغه زموږ د پښتو متل نه دی اورېدلی چې وایي سر ژوندی وي خولې ډېرې. ستوري د ونې ډډې سره تکیه پرېښودله. راغی زما تر څنګ کېناست. حاضر ځواب یې راکړل. ویې ویل سر ژوندی وي خولې ډېرې خبره صحیح ده، خو د خولې اخیستلو پر وخت کتل کېږي چې جوړه ده او که نه. ته هم راته عجیبه خبرې کوې. مونږ د کومو حالاتو تېرېږو او ته کوم رباب غږوې. بیا یې راته دا بیت ووایه: د چا د ژوند له کړاوونو نه څوک څه خبره دي؟ هر څوک همدا وایي چې ودې کړې مزې پیره. باید ډېر خوندور ولګېد. په کړس کړس مې وخندل. له ځان سره مې وویل څه عجیبه خبرې کوې. د ماښام تیارې په خورېدو وې. مرغان خپلو ځالو ته د ورځې د ستړیا، د رپه په بار او د سبا ورځې د پلان جوړولو په موخه راستنېدل. ستوري راڅخه د تګ لپاره اجازه وغوښتله. ما یې خبره ونیوله. ورته مې وویل اوس لاړ شه، سبا درته زه همدلته انتظار کوم، ضرور به راځي. روان شو. څو قدمه وړاندې تللی و چې د موبایل شمیره مې ذهن ته راغله. ور غږ مې کړ: ستوري، د موبایل شمیره خو دې راکړه.
ستوري راته وویل هغه وختونه تللی دي کوم وخت چې به ما موبایلونه ګرځول، زه اوس دا شیان نه لرم او نه یې ګرځوم. ومې ویل سمه ده، د پلار شمېره خو به دې وي؟ وی ویل هو شته، هم دا یې شمېره ده، ویې لیکه. شمېره مې ترې واخیسته، ستوری لاړ. زه د ماښام لمانځه لپاره د بڼ په چمن کې ودرېدم. د سلام ګرځولو وروسته مې د کور لار ونیوله. همداسې د ژوند شپې ورځې تېرېدلې لکه د باد په څیر تر څو چې پوهېږي د باد څپو هر څه له ځان سره وړي وي. موږ دواړه به هره ورځ د ماسپښین وروسته په بڼ کې سره کېناستلو. د ژوند په حالاتو به مو خبرې کولې، شپېلۍ به مو غږوله، ژوند ته به مو رنګونه ورکول. زموږ ناستې د پخوا په څیر ناشنا او نابلده نه وي، بلکې اوس موږ د ملګرتیا بنډارونه کول. بله ورځ په بڼ کې ناست وو. ستوري راته وویل سبا زموږ پوهنتون پیلېږي. د پوهنتون آخري کال څومره خوندور وي، خو زما هېڅ زړه نه کېږي چې پوهنتون ته لاړ شم. غږ یې ژړغونی شو. ویې ویل د دې ټولنې ناسم دودونه راڅخه ژوند واخیست. زده کړې را بدرنګې کړې، زما ارمانونه یې خاورې ایرې کړل. سترګې یې راپورته کړې، له اوښکو ډکې وې. رڼو اوښکو یې ګریوان ته لاره وکړه. جیب ته مې لاس کړ، دسمال مې راوویست، د هغې لپې لپې روانې اوښکې مې پرې پاکې کړې. د ډاډ لپاره مې ورته وویل ستوريه ته ولې داسې خبرې کوې؟ الله جل جلاله مهربانه دی، هر څه به شم شي. ته صبر ولره، شاید په ژوند کې دې د پسرلي ګلان بیا وغوړېږي او زرغون شي. صبر کوه، د صبر میوه خوږه وي. د صبر کوونکو الله جل جلاله مال وي. د تل په څیر یو ځل بیا د خپلو مړاوي شویو او ارمانونو د غوړېدا لپاره هڅې پیل کړه. مړاوي هیلې دې وغوړوه. زه پوهېږم چې ته ګیلمن یې. ستا په وچو شونډو او مړاوي ګل څېره کې د ګیلو او ارمانونو داستانونه پراته دي. زه یې ښه دقیق لوستلی شم. د دې حالت څخه راووځه، پورته شه، ته یې کولی شي. د همت او زیار سړی یې. ستا ارمانونه او هیلې تا ته انتظار کوي. څه شېبه غلی و. ستوري د چوپتیا لمنه ور ټوله کړه. ویې ویل لاړ به شم، خو هماغسې نه لکه څنګه مې چې د زده کړو پیل په ولولو سره کړی و. ما سره هم بله لاره نه وه، یوازې د ملګري په توګه مې ورته نصیحت کوه، ځکه هغه له ما څخه په زده کړو کې مخکې و. پر ځای د دې چې ما ته لارښوونې کړې وای، ما هغه ته لارښوونې او نصیحتونه کول. ژوند روان و. د لمر وړانګو به کله دنیا روښانه کړه او کله به یې خپلو زرینو وړانګو لمنه ور ټوله کړه او د شپې د تورو تیارو بلاو ته به یې نړۍ وسپارله. یوه ورځ سهار له کوره ووتم، پوهنتون ته په لار روان وم. ناڅاپه مې د یو چا غږ تر غوږو شو. شاته مې وکتل، یو ځوان مې تر خوا روان و. سم مې ونه پیژنده. له ستړې مشي وروسته مې ترې وپوښتل کولی شم پوه شم د چا سره د خبرو کولو ویاړ لرم؟ ځوان وویل زه د ستوري ټولګیوال یم، تا سره مې ستوري زیات لیدلی دی، یو څو خبرې مې کولې. ومې ویل هو، ستوري له ما سره زیاته ناسته ولاړه کوي، ولې خیرت خو؟ ځوان وویل هو خیرت دی. پرون ورځ په ټولګي کې استاد یوه پوښتنه وکړه چې د خوشحاله ژوند راز په څه کې دی. موږ مختلف نظرونه ورکړل، خو ستاسو ته د قناعت وړ نه و. د ټولګي له اخره یو لاس اوچت شو، غوښتل یې نظر ورکړي. ټولو د هغه په خوا ور وکتل. هغه ستوری و. ستوري وویل استاد محترم، زه به یو نظر ورکړم. استاد په مهرباني وویل هو اوري. ستوري وویل د خوشحاله ژوند راز دا دی چې د دوه کسانو د ګډ ژوند فیصلې او پریکړې په کوچنیتوب کې ونه شي. راتلونکي وخت ته انتظار وویستل شي، تر څو هغه څوک چې د ګډ ژوند په اړه یې مشران فیصلې کوي د ښو او بدو توپیر وکولی شي. بیا یې که مشران پریکړې وکړي ستونزه به ونه زیږوي، ځکه هغوی کولی شي د خپلو خبرو اظهار وکړي او د ګډ ژوند لپاره خپلو مشرانو ته خپل انتخاب ووایي. خو له بده بخته زموږ په ټولنه کې د ناسم دود وده کړي چې په کوچنیتوب کې ماشومان د یو بل په نوم نومول کیږي. کوچنۍ نجلۍ د کوم هلک په نوم شي، تر څو چې د واده پړاو ته رسیږي هغه هلک له دنیا کډه کړې وي. د هغه هلک کورنۍ بیا دا اړیکه او خپلوي نه ماتوي او دا هڅه کوي چې د نجلۍ ډولي خپل کور ته راوړي. که په کور کې د واده لپاره په عمر پوره څوک وي خو بخت یې بیداره، کنې بیا یې د کوچني هلک په نوم کوي، غټه پیغله د وړ کوچني په نوم شي. ژوند یې خراب شي. د یو بل غوښتنې هغه ډول نشي پوره کولی، کوم ډول چې سیلان د یو بل غوښتنو ته مثبت ځواب وایي. له دې پرته یوه نړۍ ستونزې نورې هم زیږوي، یا خپله مرۍ خفه کوي او یا د دې فاني نړۍ په اور ځان سوځوي.
د ستوري د نظر ورکولو سره د ټولګي فضا کلکه چکچک ونیوله. د تشویق لپاره یې استاد هم لاسونه پړکول. زمونږ دا استاد یو مهربان او نیک چلنده انسان دی. د ژوند په اصلي راز پوهیږي. تل هڅه کوي هغه مسؤلیت چې ورسپارل شوی په ښه او بهتره توګه سرته ورسوي. په دې وخت کې په زړونو کې ځای پیدا کول ډیر ستونزمن دي، خو د استاد هغه زړونو ته الله هم لاره کړې ده چې د کاڼو په څیر سخت او کلک دي. زمونږ دا استاد راته ګران دی. لکه څنګه چې پرون ستوري ته ډاډ ورکړ، داسې ټول زده کړیانو ته ډاډ ورکړی دی. حقونه یې ور ادا کړي دي، د جرات خواږه ور لورولي دي او د پوهنتون چاپېریال یې ورته د ورورولۍ او صمیمانه اړیکو په فضا کې برابر کړی دی. ځوان وویل خبرې راڅخه اوږدې شوې، هیله دا را سره په تنګ شوی نه وي. د دې لپاره مې ودرولې چې ته هم ستوري زده کړو ته وهڅوه. زه یې چې په دې ورځو کې ګورم علاقه یې بیخي کمزورې شوې ده. الله جل جلاله مکړه په دې اخره کې زده کړې پرې نږدي. ومې ویل ځوانه له نیک احساس دې منندوی یم. ستوري زما او ستا په څیر ملګري لري. وړاندې له دې مې هم هڅولی دی او لا به یې هڅوم او هیڅکله به د دې اجازه ور نه کړم چې زده کړې پرېږدي. له ځوان څخه مې خدای پاماني واخیسته، د پوهنتون په لور رهي شوم. شپې او ورځې تېرېدلې، ازموینې هم نږدې وي. زموږ د دوهم ټولګي اخرنۍ ازموینې وي او د ستوري د آخري کال د لومړی سمستر 60% ازموینې وي. ما خو د سمستر له پیله ورته لوستنه کړې وه، ځکه مې نتیجې ښې وي. د ستوري د ازموینو نتیجې هم یو څه ښې شوي وي. لوستنې ته یې هم مخه کړې وه. زموږ د دواړو ازموینو پای ته ورسېدې. څو ورځې وروسته نتیجې اعلان شوې. دواړه خوښ وو. زه په خپل مقام کې پاتې وم او د ستوري د 60% ازموینو نتیجې هم ښې وې. وروسته له دې مو په بڼ کې کېناستل، ښه په خوښۍ لمانځل، ښه ټوکې ټکالې مو کولې. یوه نیمه خوږه پیاله قهوه به مو هم په بڼ کې څښله. سرور ماما ډېر ښه قهوه جوړوله. موږ ته به ترې هره ورځ یوه وړه چاینکه قهوه څښله. را سره بلد شوی و. د وړې چاینکې پر ځای به یې کله غټه قهوه هم راکوله، خو پیسې به یې د وړې قهوې اخیستې. د ځوانانو سره یې ځانګړې مینه درلوده. د هغو ځوانانو سره چې په بڼ کې به یې لوستنه کوله. د نورو اوزګارو او عباسیاتو کې ورګډ ځوانانو څخه یې رنځ وړه. یوه ورځ مو قهوه څښله چې د وریځو غړمبه سره د باران څاڅکي ځمکې ته راښکته شول. خو څاڅکي دومره کمزوري وو چې په هوا کې به د قوت نه درلودلو له امله ختم شو. څه شېبه وروسته یو ځل بیا وریځې کلکې ورغاړې وتړلې. اسمان وغرېد. د باران څاڅکي په تیزۍ سره راواورېدل. په مخونو او بدنونو د باران یخ څاڅکي ولګېدل. پیاله او چاینکې مې له ځان سره واخیستل. د ونې د ډډ لاندې کېناستم. د خاورو نمجن بوی شو. ستوري ته مې پام شو، هماغسې باران ته ولاړ و. د باران له څاڅکو یو ډول خوند اخیست. ورغږ مې کړ ستوريه له باران څخه راځه، ناروغ به شیم. زما د غږ سره یې ژر ځان راورسوه. د جیب اړین سامان یې راوویسته. بیرته د باران شیبو ته وروت. سپینې جامې ټول لمدې خیشتې وې. د باران څاڅکي د ونو په پاڼو په شړکا سره لګېدل. په چمنونو کې اوبه ډنډ شوي وې. راتلونکو څاڅکو به په ولاړو او ډنډ شوي اوبو کې پوکاڼې کولې. ستوري لاسونه آزاد کړل. د شاهین په څیر یې ښې دورې په چمن کې ووهلې. خولې ته راغلې اوبه یې توی کړې. تور ویښتان یې په مخ را پریوتل. د لاس په اوږدو ګوتو یې بیرته ویښتان پورته کړل. ما ته یې راوکتل. ویې ویل دا باران څومره ښه لګي. ژوند شیندي خو زیاتې هم کوي. هغه مخونه چې څوک د یو ځل ښکلولو ارمان کوي، د باران څاڅکي بې له اجازې بیا ښکلوي. همداسې مو د ژوند شپې ورځې تېرېدلې. کله کله به ستوري راته شپېلې هم غږوله. ښه خوندوره به یې غږوله چې هر غږ به یې د ذهن وچې دښتې زرغونولې. ما د شپېلې د اورېدلو خوند اخیسته او ستوري به پرې د خپلې بایللې مینې یادونه ته اوبه ورکولې. د شپېلې غږول به یې داسې شو چې د بڼ ونو به ورته نڅا کوله. د همدې مجلسونو په بهیر کې مو د ژوند بیړۍ پر مخ روانه وه چې د ستوري د آخري کال د لومړی سمستر اخرنۍ ازموینې راورسېدلې. زمونږ د دریم ټولګي درسونه عادي روان وو. موږ خپل مسلک ته داخل شوي وو. د پوهنتون د درسونو ترڅنګ مو د خپل مسلک اړوند د سیاست او حقوق کتابونه لوستل. خو د لوستنې زیاته برخه مې د سیاسي علومو کتابونه وو. د ستوري د آخرنۍ ازموینې پای ته رسېدلې وې.
دا ځل نو ډیر مخ ته راغلی او ځکه خپلو زده کړو ته یو څه راګرځېدلی و او غوښتل یې چې د خپلو هیلو ارمانونو په ویجاړو دیوالونو نوی تعمیر جوړ کړي. خورا زیات خوښ برېښېده. د رخصتۍ وروسته ستوري د خپل لیسانس زده کړو آخري سمستر پیل کړی و. زموږ 100% ازموینې روانې وې. د شپې تر ناوخته مې لوستنه وکړه. سهار له خوبه وختي پاڅېدم، لمونځ مې وکړ. له لمونځ وروسته مې بیا سترګې ورغلې وې چې مور مې له خوبه پاڅولم. د خونې له کړکۍ مې چې بهر وکتل، د لمر وړانګو دنیا روښانه کړې وه. ژر ژر مې جامې بدلې کړې، ځان مې برابر کړ، چای مې نیمه پیاله وڅښه او د پوهنتون په لور روان شوم. ناوخته و. رکشې ته مې لاس ونیو. د منځنۍ مزل وروسته رکشې د سړک ښي غاړې ته ښکته کړم. زموږ پوهنتون د سړک کیڼې غاړې ته و. غوښتل مې چې د سړک څخه واوړم. حرکت مې وکړ. په ما ناوخته و. د ازموینې غم اخیستی وم. په همدې سوچونو کې وم چې د موټر د بریکو کغار مې تر غوږو شو. درس شو. سر را باندې وګرځېد. د سترګې له کونج څخه مې څو څاڅکي وینه په خړه ځمکه ولوېده. نور نه وم پوه شوی چې څه به تیر شوي وو. سبا همدا وخت له بېهوښۍ را بیدار شوم. په چپرکټ کې مې سترګې غړولې وې. د روغتون په کوټه کې د ناروغانو په چپرکټ کې پروت وم. د چپرکټ تر څنګ چوکۍ باندې مې مور ناسته وه. پښو ته مې پلار او یو نرس ولاړ و. ما د ځان خوځولو هڅه وکړه. نه مې شو کولی چې پورته شم. په بدن مې دردونه حس کړل. له خولې مې بې اختیاره زګیروي ووتل. د درد څړیکې مې په ټول بدن کې خورې شوې. بیا مې د ځان خوځولو جرأت وکړ. نرس راته مخ ته شو. جګېدلو ته یې پرې نه ښودم. د سر څخه مې سپینه ټوټه تاوه وه. په لاس کې مې د سیروم پیچکاري ټومبل شوې وه. د ناروغانو شین لباس مې پر تن و. پلار مې رانږدې شو. په مهربانه لهجه یې وویل: څنګه یې بچی؟ د جواب لپاره مې ورته د سترګو په بڼو اشاره وکړه چې ښه یم. په ما کې چاته د خبرو کولو توان و. بیا یې راته وویل: بچیه، بلا وه خو برکت یې نه و. موټر چلونکې نشه کړې وه. په کوم محفل کې شراب څښلي وو. ستا د وهلو وروسته موټر چلونکی هم بېهوش شوی و. د کوم غټ چارواکي کس و. پولیسو پر ځای دی چې ونیسي هغه خوشې کړی و. له ښه بخته دا پیښه د پوهنتون مخ ته شوې وه. زده کړیالانو ژر روغتون ته را رسولی وې. موږ څو ساعته وروسته خبر شو. هماغو زده کړیالانو راته خبر راکړ چې ته یې تر روغتون را ورسولی وې. په همدې خبرو کې د پلار سره بوخت وم چې مور زما د سر لاندې لاس کړ. لږ یې رانیغ کړم. د کلي شربت یې ګیلاس یې راته ونیو. نیم مې وڅښه. پلار مې بیا راته وویل: خفه کېږه مه. ډاکټرانو سره مې خبرې کړې دي. تر 20 ورځو به بستر یې. زړه مه تنګوه. سر او پښې دې شدیده ضربه لیدلې. دا خبرې را باندې لږې سختې ولګېدې ځکه زه تر دې وړاندې دومره په یو ځای کې پاتې شوی نه وم. ژوند مې د یو مرغه په څېر آزاد تېر کړی و. ورځې وتلې. یو ماښام ناوخته نرس د مشر ډاکټر سره د وروستۍ ځل لیدنې لپاره راغی. له ما یې د روغتیا په اړه پوښتنې وکړې او خپل معاینات یې وکړل. د ډاکټر کار خلاص شو. ډاکټر، نرس او پلار مې ووتل. څو دقیقې وروسته مې پلار رنوت څېره یې روښانه او خوښه ښکاره کېده. زما د ناروغۍ دوسیه او څه دوا درمل یې په لاس کې نیولي و. له سلام اچولو وروسته یې وویل: سبا سهار به له خیره ځو. زه هم خوښ شوم. داسې خوښ لکه یو بندي چې د ډیرو کلونو وروسته آزاد ژوند ته ورګرځي. شپه تیره شوه. سهار وختي مې سترګې خلاصې کړې. له سپینو پردو د لمر تازه وړانګې خونې ته په رالوېدو وې. د کړکۍ بهر مې د سهار وږمې چلیدې. د ګلونو او څانګو سره یې غېږې کولې. د مرغانو شور ماشور و. یو خوندوره شیبه وه. له ډېر وخت وروسته مې هڅه وکړه چې پورته شم. په هڅه کې بریالی شوم ځکه اوس ښه وم. د چپرکټ څخه ښکته شوم. په ځمکه مې د پښو لګېدلو سره زړه له ډېرې خوښۍ په درزا شو. څو واړه قدمونه مې واخیستل. مخامخ کړکۍ ته ودرېدم. ما د کړکۍ څخه د طبیعت د ښکلاګانو ننداره کوله. د شین چمن، شنې او تنکۍ ونې، ښایسته رنګارنګ ګلان او د صحبات دومره خوندور و چې هیڅ اظهار یې نشم کولی. په همدې نندارو کې وم چې پلار مې خونې ته راننوت. په لاس کې چای او څه خوراکي شیان و. چای مې وڅښه. له روغتون څخه ووتو. کور ته د تګ لپاره یو رکشې ته پورته شو. کور ته ورسېدو. قرار په کټ کې وغځېدم. نه پوهېږم چې د څه په اړه مې سوچ کاوه چې ناڅاپه مې ذهن ته ستوری راغی. همداسې زیاتې پوښتنې مې ذهن ته په رالوېدو وې. زړه مې تنګ شو خو هیڅ مې په توان پوره نه و. مازدیګر ته په تمه شوم. شیبه په شیبه مې ساعت ته کتل خو ورځ چیرې تېرېده.
د ساعت ستنې هماغسې تاویدې ټک ټک یې خاته داسې ښکارېدل لکه ما چې غلطوي. بالاخره مازدیګر شو. له کوره د بڼ په لور رهي شوم. ګړندي مزل مې هم نشو کولی. پښې مې درد کوه خو د ستوري اندېښنو هر څه راڅخه هیر کړي وو. د سوچونو په دریاب کې ورګډ وم. کله به مې یو څنډې ته ټیل وهلم او کله به یې بلې څنډې ته. همدا سوچونه او فکرونه وو چې مزل یې رالنډ کړ. بڼ ته ورسېدم. له څو ورځو وروسته مې بڼ ولید. ډېر ښه راباندې ولګېده. د څلورو طرفونو په ننداره شوم. بر اسمان ته مې وکتل. په زړه کې مې د اسمانونو له څښتن څخه مننه وکړه چې یو ځل بیا یې په خپلو پښو بڼ ته راوستم. نیغ هماغه ځای ته لاړم چېرته مې چې ما او ستوري ناستې کولې. خنداګانې، ټوکې ټکالې او لوستنې مو کولې. خاموش ولاړ وم. چمن و، ونې وې، سیوري و، خو ستوری نه و. چار چاپیره مې وکتل. بیا هم ستوری تر سترګو نه شو. ناڅاپه مې ذهن ته سرور ماما راودانګل. له چا څخه به چې موږ قهوې څښلې. د سرور ماما د دکان په لور روان شو. په تګ تګ کې مې بیا هم په ځغلنده نظر خلکو ته کتل. که چېرته ستوري له چا سره ناست وي. د سرور ماما دکان ته ورسېدم. سلام مې وکړ. ما ته یې چې پام شو د خوشحالۍ کرښې بیلې په ګونځې مخ کې ښکاره شوې. دواړه لاسونه یې خلاص کړل. داسې راغاړې ود لکه ماشوم چې خپل پلار ته ورغاړې شي. ډېره شیبه مو سره یو بل په غېږ کې نیولې و. غاړې یې را سره خلاصه کړه. زما مخ یې په دواړو لاسونو کې ونیو. په تندي یې ښکل کړم. ما یې هم هغه لاسونه په محنت یې پرې کړي وو. پلی شو، ونیول او ښکل مې کړل. دواړه د لرګي په چوکۍ کېناستو. راته یې وویل و ناځوانه دا دومره ورځې چېرته وې. ما خبرې پیل کړې. سرور ماما راته پیاله ډکه کړه. ټوله کیسه مې ورته وکړه. یو سوړه سویلی یې وویست. له ځایه جګ شو. وړه د څېړۍ دړه یې د سماوار لاندې کړه. څو پوکۍ یې ورکړې. بېرته راځي او بېرته راغی. زما تر څنګ کېناست. ویې ویل دا خو ډېر بد کار شوی. الله جل جلاله دې راته ښه لره. ما یې خبرې ورغوڅې کړې. ومې ویل کاکا جانه زه خو دغسې پیښې سره مخ شوم. نن راغلم چې ستوری وګورم. هغه خو له ځان څخه لیونی جوړ کړی دی. د چا پوښتنه هم نه کوي تر څو چې بل څوک پوښتنه ونه کړي. سرور ماما مې خبره غوڅه کړه. لیونی مه وایه، نشهیي وایه، نشهیي. له دې خبرې سره مې ټکان وخوړ. نشهیي؟ سرور ماما بیا د خبرو کولو لپاره خوله خلاصه کړه. هو نشهیي. ښی لاس یې راته په اوږه کېښود. د کیڼ لاس د شهادت ګوته یې مخامخ ونیوله. ویې ویل هغه د بڼ کونج کې پوټریان ګوري. د هغوی ملګری شوی دی. اوس هم ورسره ناست دی. سر را باندې وګرځېد. د بوت په څېر په خپل ځای کې تر ډېر چوپ ناست وم. بې اختیاره مې له سترګو اوښکې بهېدې شوې. له ځایه جګ شوم. د پوټریانو په طرف مې منډه واخیستل. رسېدلو سره مې په ستوري سترګې ولګېدې. ببر سر، شکېدلې تڼۍ، زړې څپلکې، په بد حالت و. داسې حیران ورته ولاړ وم لکه د دنیا په بازار کې مې چې هر څه بایللي. ستوري ته په کتو کتو مې دا بیت په ژبه زمزمه کړ. هسې دې پرې ځان خاورې ایرې کړلو و ناځوانه تا د عشق څه غوښتل. ورو د ستوري څنګ ته ورنږدې شوم. په داسې حال کې چې له سترګو مې د اوښکو رودونه بهېدل او زړه مې ډک کېده. ستوري ته مې په اوږه لاس کېښود. ومې ویل ستوريه دا تا د ځان څخه څه شی جوړ کړي دي؟ پاڅه چې کور ته لاړ شو. ستوري زما لاس ته شړق ورکړ. نور یې هم ځان د دیوال غاړې ته نږدې کړ. په غوسه مې ورته وویل ستوريه زه یم. زما له غږ سره یې ورو راوکتل. سترګې له ډېرو نشو شوګیرو پړسېدلې وې چې ویې لیدم. ناڅاپه راپاڅېد. په بند غږ یې راته وویل یاره دا وڅښه، یو ځل یې وڅښه په هوا کې به ګرځي. ما له ډېر درده څو قدمه وروسته واخیستل. دیوال ته ودرېدم. ښه ډېر مې وژړل. د هغه انسانانو څخه مې نفرت نور هم زیات شو چې د خپل ځان خوشحالولو لپاره د بل ژوند سره لوبې کوي. د هغې څخه خوښي اخلي، ځواني ترې اخلي، د کور پر ځای ډیرانونه ورډالۍ کوي یوازې د دې لپاره چې ځان او کورنۍ خوشحاله کړي. په ښایسته او لوکسو موټرو کې وګرځي، په بهر هیوادونو ته چکرونه وهي. افسوس د داسې خلکو په وجدانونو. ځان مې کنټرول کړ. له جیبه مې موبایل راوویست. د ستوري د پلار شمیرې ته مې زنګ وواهه.
د لومړی زنګ تیرولو سره یې موبایل ته ځواب ورکړ. د مقابل لوري د ستوري د پلار غږ راغی. السلام علیکم. ومې ویل وعلیکم سلام کاکا جان، تمه ده چې ښه به اوسئ. د ستوري پلار وویل شکر ښه یم، ومې نه پېژندې؟ ومې ویل د ستوري ملګری یم کاکا جانه، یو میاشت وړاندې په ترافیکي پیښه کې زخمی شوی وم. له هغې وروسته مې ستوری لیدلی نه دی ځکه په روغتون کې وم. د ستوري پلار مې خبرې ونیول. وویل زویه زه هم ډېر ورپسې وګرځېدم، پیدا مې نه کړ. ومې ویل کاکا جان نن سهار له روغتون څخه رخصت شوم، شیبه وړاندې بڼ ته راغلم، ستوري مې له پوډریانو سره ولید. ستوري نشې شروع کړي دي. د ستوري د پلار غږ بند شو. څه ستوري نشې شروع کړي دی؟ نه هغه داسې نشي کولی، هغه به یوازې په پټه سګرټ څښل. ومې ویل کاکا جانه بڼ ته راشه، له دې ځایه به یې کور ته یوسو، زه درته په تمه یم. د ستوري پلار سره مې خبرې خلاصې شوې، بیرته په خپل ځای کې ودرېدم. په ژړا ژړا مې خپل زړه تش کړ. د اوږدې شېبې وروسته د ستوري پلار راورسېد. د جوړ په خیر وروسته مې ورته وویل کاکا جانه حوصله لوړه ساته، تر اوسه یې لا دومره وخت شوی نه دی، هر څه به سم شي، یوازې همدومره چې تصمیم ونیسو، ځکه تصمیم د بریا لومړی او اساسي ګام دی. موږ دواړه د ستوري په لور ور روان شو. په ورسېدو سره مو هغه منظره ولیده لکه یو وږی چې د مودو راهیسې څه خوړل نه وي، داسې د پوډرو په څښلو بوخت و. د ستوري پلار مې په اشاره پوه کړ چې باید له دې ځایه یې وباسو. موږ دواړه ور وړاندې شو. بې د څه ویلو مو ستوري ته اوږې ورکړې، له هغه ځایه مو راوچت کړ. د ستوري د پلار له سترګو هغه اوښکې بهېدلې لکه یو ونه چې زخمي کړی شي او بیا یې له زخمه اوبه بهیږي. څه نه وایي. داسې د ستوري پلار زخمي هم و، له ډېره درده یې له سترګو اوښکې بهېدې، په خوله یې هېڅ نه ویل. حوصله یې نه بایلله. د خپل هغه زوی ته یې اوږه ورکړې وه چې چا یې چارمنونو سره لوبې کولې. ستوري مو له بڼ څخه بهر کړ. پوډرو او نشو داسې کمزوری کړی و چې د حرکت څخه یې هڅه یې کوله، خو د حرکت لپاره یې هېڅ نه درلودل. موټر ته پورته شو، حرکت یې وکړ. د ستوري پلار ته مې ویل کاکا جانه ستوری لا نوی نشهی ده، په کور کې بند کړی، امید دی چې الله جل جلاله به یې ښه کړي او له دې معتادۍ څخه به خلاص شي، او که بیا هم ښه نه شو بیا به یې د معتادینو د روغتون غم وخورو، ځکه ازموینې یې رانږدې دي. د ستوري پلار د خفګان څخه ډکه څېره راواړوله، سترګې یې له اوښکو ډکې وې. ویې ویل آفرین زویه، الله جل جلاله دې ستا په څېر نیک اولاد هر مور او پلار ته ور نصیب کړي چې ارمانونه او هیلې ور وغوړېږي. زمونږ هیلې او ارمانونه خو ستوري ورېژل، مړاوې یې کړل، په همدې سره یې ژړا کابو نه شوه کړی. دومره یې وژړل چې ګریوان یې لوند خیشت شو. ستوري ته مې پام شو، کله به یې د بدن یو ځای ګراوه او کله بل ځای. د ستوري پلار راته وویل سمه ده، په کور کې به یې بند کړو، لاس چې مات شي غاړې ته راځي. د ستوري دوی د کور مخې ته له موټر څخه کوز شو. د کور ته دروازې مې ستوري ته اوږه ورکړې وه. ما ترې اجازه وغوښته، ډېر ټینګار یې وکړو چې ایثار شه، خو زما زړه نه غوښتل. د واسکټ په جیبونو کې مې لاسونه کېښودل او د خپل کور په لور مې مزل پیل کړو. بله ورځ مې د ستوري پلار ته زنګ ووهه، ورته مې وویل د ستوري حالت څنګه دی؟ ویې ویل ښه دی، خو بدن یې ډېر خارښ کوي، په ګرولو یې د بدن پوستکي وشکول. ومې ویل خیر دی، ښه به شي، ساتنه یې وکړئ او روغتیا ته یې پام کوئ. له یو ډاکټر څخه مشوره واخله. خبرې مې ورسره خلاصې شوې، موبایل یې قطع کړو. له څو ورځو راهیسې زه هم پوهنتون ته تللی نه وم. ځان مې برابر کړو، کتابونه مې واخیستل، د پوهنتون په لور روان شوم. په ټولګي کې مې له ټولګیوالو سره د زړه خواله وکړه، د حال احوال پوښتنه مې وکړه. ټولګیوال را باندې ګڼ شو، کله به یو څنګ ته راغی او کله بل. تر روغتون هم خپل ټولګیوال رسولی یم، ځکه خو دومره غیر حاضر هم نه وم. که استاد به حاضري اخیسته نو ټولو به یوه خوله زما د ناروغتیا ویل. په رښتیا چې اتفاق او یووالی به هر څه کې خوند کوي. له پوهنتون څخه رخصت شو، کور ته راغلم. د ځان سره مې د تیر شوي درسونو ټول نوټونه راواړول. د شپې تر ناوخته د نوټونو په رسولو بوخت وم، همداسې په لیکلو کې ویده شوی وم. سهار د چای څښلو وروسته مې د ستوري پلار ته زنګ ووهه چې د ستوري وضعیت څنګه دی. په جواب کې یې راته وویل چې هغه ناځوانه بیا له کوره وتلی دی. تندی ته مې ټک ورکړ چې دا لیونی به اوس په کومو کوڅو کې لټوو. د ستوري پلار ته مې وویل سمه ده، زه یې هم لټوم او ته یې هم په نږدې ساحو کې ګوره.
پر اختیا هم چې انسان کله وږی شي نو ضرور به د ډوډۍ په تلاش کې تر هر ځای رسی. همداسې د نشې روږ دی هم د نشې په پیدا کولو پسې لټه کوي، غلاوې کوي، له کوره سره سره زر او پیسې پټوي، له مساجدو څخه څپلې پټوي یوازې د خوږو زهرو پوډرو لپاره. زه د ستوري په لټولو اخته شوم. د ښار ډیر ځایونه مې ولیدل، بڼ ته هم لاړم، هلته مې ونه لیدو. پلار یې هاخوا دیخوا ګرځېدلو کوم ځای پیدا نه کړو چې په زنګېدلو قدمونو چرته روان و. له ګریوانه یې نیولي و، ورته وویلي و هلکه د خدای ظالمه دا ته په څه ګډوډو سر یې، له ځان څخه دې څه شی جوړ کړي دي؟ و د خدای ظالمه زما د روغتیا او زړو هډوکو ته هم نه ګوري، د هغې ګرانې مور ارمانو ته هم پام نه کوي، ټوله ورځ ته ناځوانه پسې ژاړي، د هغې ارمانونه دې هم د پوډرو په لوګو بدل کړل. د روغتون غم وخوره. ورته مې وویل سمه ده، زه به هڅه وکړم. د معتادینو روغتون کې زما د ملګري یو خپلوان و، خو د هغه غریب دنده لږه ټیټه وه، دومره زور یې نه رسېده، ځکه چې تر څو معتاد په خپله خوښه روغتون قبول کړی نه وی د نورو په خوښه ډاکټران نه قبلوي. بل د روغتون او نرسانو د خدای د نیکې هدایت وکړي، هغه ناروغ چې لږ مالدار او شتمن وي سم یې له مخې داخلوي، بیا نو له هغوی نه ځانونه قربانوي، غواړمالي او چاپلوسي ورته کوي. غریب خو پرېږده، خدای رحم ته پروت دی، نه ورته د انسانیت په سترګه کتل کېږي، بس که د یو نیم ډاکټر رحم پرې راشي او سر ورته ښکاره کړي. په سبا مو ستوري له کوره په روغتون کې د بستر کېدو په موخه وویست. روغتون ته ورسېدو، له ډاکټرانو سره مو د خبرو کولو یو څه موقع پیدا کړه، خو ډاکټر صاحب سره خبرې چرته کېدای شوې. په زاریو پسې شاته روان و. سوال مو ورته وکړ چې خیر دی ډاکټر صاحب، د ناروغ د ژوند مسله ده، زده کړې ترې پاتې کېږي. د بستر کېدو پاڼه یې لاسلیک کړه. ایله چې زړه مې ولګېد، د روغتون په چمن کې کېناستم، یو څه آرام احساس مې وکړ. بیرته روغتون ته ننوتلم. د ستوري پلار د ډاکټرانو سره بوخت و، خبرې یې کولې. ستوري د 1 میاشتې لپاره په روغتون کې بستر شو. د ستوري پلار سره یو ځای له روغتونه راووتلم. ورته مې ویل د روغتون غم خو مو وخوړ، د پوهنتون یې هم باید یو څه چاره وکړو. د ستوري پلار ویل زما ورته له وړاندې پام و، خو تر تا مخکې شوې او راته د یاده کړه. ومې ویل سبا باید پوهنتون ته لاړ شو، ځکه چې د 4 کالو خواري به یې هسې لاړه شي. زه د ستوري د پوهنځي رئیس پیژنم، ډېر ښه انسان دی، انشاءالله یو څه به وکړي. په سبا یې پوهنتون ته لاړو. د پوهنتون د انګړ په منځ کې روان و. د څو پوهنځیو له ودانیو تیر شو. د راتلونکې ودانۍ مخې ته د شنو چمنونو ترڅنګ په یو لویه د ښوونې او روزنې پوهنځي عبارت لیکل شوی و. موږ د پوهنځي په لور ورنږدې کېدلو چې اسمان غړمبا شو. پورته اسمان ته مې وکتل، تورې وریځې سره یو ځای کېدلې. د ستوري پلار ته مې وویل باید بیړه وکړو، کني باران مو ایساروي. په همدې خبرو کې و چې د اسمان څخه اوبه راښکته شوې، غټ غټ څاڅکي په ځمکه د لګېدو سره به یې پوکاڼې کولې. د ونو په وچو پاڼو د باران د هر څاڅکي په راپریوتو سره شړهکار زیاتېده. تر څو چې د پوهنځي ودانۍ ته داخلېدو باران مو سابه په مالګه کړي و. ودانۍ ته داخل شو، یو څنډې ته ودرېدو، له ویښتانو مخونو څخه مو د لاس په ګوتو اوبه وچې کړې. د ودانۍ په منځ کې مو مزل پیل کړل. له څو خونو تیر شو. د راتلونکي دروازې په سر د پوهنځي د ریاست عنوان لیکلی و. د ستوري د پلار څخه مې وار لومړی کړ. ورمخکې شوم، د ریاست د خونې دروازه مې ورو وټکوله. له هغې خوا د ننوتلو اجازه راکړل شوه. د ستوري پلار ته مې د لاس په اشاره د ننوتلو وویل. هغه له ما مخکې زه ورپسې شوم. د پوهنځي ریاست ته په ننوتو سره مې ښایسته کوچونه، ګل لرونکي میزونه، په 4 دیوالونو د پوهنځي اړوند د قوانینو او اصولو مختلف چارټونه ولیدل. په خونه کې وړاندې ورغلو. د پوهنځي رئیس د خپل چوکۍ راپورته شو. په ورین تندي را سره ستړي مشي وکړل. له څیرې نرم مزاج ښکارېده. د لاس په اشاره یې وپوهولو چې باید په کوچونو کې کېنو. رئیس په خپله چوکۍ او موږ په کوچونو کېناستو. رئیس د ښه راغلاست کلمات وویل. د ستوري پلار ورسره په خبرو کې بوخت شو.
زه د رئیس صاحب د چوکۍ شاته په دیوال د وخت ولسمشر انځور او د انځور لاندې د ملي بیرغ په ننداره شوم. د ریاست خونې ته چپړاسي د څو پیالو چای ترموز سره را داخل شو. چپړاسي د پیالو په ډکولو بوخت شو. زه هم د رئیس صاحب او د ستوري د پلار خبرو ته غوږ شوم. اصلي موضوع ته داخل شوي وو. رئیس صاحب وویل د تیرو 5 کلونو رئیس زه د دې ادارې او پوهنځي رئیس یم. ماته د پوهنځي تر هر څه واضح او ښکاره دي ځکه زه د دې ځای مشر او مسؤل یم. څنګه چې د یوې کورنۍ مشر د کورنۍ د ټولو غړو په کړنو او افعالو څار لري، د کورنۍ د غړو د رزق، غم او د هغوی نور مسؤلیتونه ورته غاړې وي، داسې زه هم مشر یم. مسؤلیت لرم چې د هر زده کړیال ستونزې درک کړم. نو ستوری زه هم پیژنم. ښه با استعداد او لایق زده کړیال دی، خو دا چې زده کړې ټکنې دي په هغې زه هم پوه یم. په هر حال تاسو به همکاري کوئ او یو څه به موږ هم لاس پخه اچوو. رئیس صاحب ډېرې له مهربانۍ او نرمښت ډکې خبرې وکړې. دومره ښه راته وایسېده چې د عاطفي چلند یې ډېر اغېزمن شوم. رب دې داسې اشخاص ډېر کړي. د خبرو کولو لپاره په کاوچ کې رانیغ شوم. ومې ویل رئیس صاحب محترم، ستاسې د لطف او مهربانۍ نه ډېره مننه. د ستوري په اړه له ما ته ښه پوهېږي. بس دا د تقدیر فیصلې دي. د ټولنې ناسم دودونو او د مینې بې رحمه سپېړیو د ژوند ارمانونه د خاورو سره خاورې کړل. د بې عوضه او بې احسانه مینې ستر منارونه د مور او پلار هیلې د پوډرو په ضلالت کې وبایللې. رئیس صاحب مې خبرې غوڅې کړې. وی ویل ښه شوه چې پر وخت مو د هغه بیچاره غم وخوړ او په روغتون کې بستر شو. اوس نو د ستوري د لیسانس دورې اخري ازمنې دي. 2 ورځې وروسته به پیل شي. تاسو دومره همکاري وکړئ چې ستوري بیچاره خو هسې هم په روغتون کې بستر دی. د ازموینې لپاره لوستل نشي کولای، خو یو ځل باید د هر ازموینې لپاره صحنې ته راوستل شي ترڅو د ازموینې اخیستلو اړوند استاد یې وګوري او خپل همکاري ورسره د انساني همدردۍ له مخې وکړي. ما د ستوري پلار ته په پوښتنونکي نظر وکتل. هغه په څېره کې د خوښۍ نښې وځلېدې. د رئیس صاحب له خبرو خوښ ښکارېده. د ستوري پلار رئیس صاحب ته وویل څه ډول چې ښه او مناسبه وي. رئیس صاحب د خبرو کولو لپاره بیا خوله جوړه کړه. زه به یو څه لیکل هم درکړم ترڅو په روغتون کې در سره مرسته وکړي. له رئیس صاحب مو لیکل راواخیستل. د خدای پاماني لپاره مو لاسونه اوږده کړل. هغه ژر له خپلې چوکۍ راپورته شو. په ډېره مینه یې رخصت کړو. د ورځې 4 بجې وې چې د معتادینو روغتون ته ورننوتلو. نیغ د روغتون د سرطبیب خونې ته لاړو. په څه لیکلو بوخت وو. موږ سلام ورکړ. د عینکو لاندې یې راوکتل. ویل مهرباني وکړئ په چوکۍ کېنئ. د ستوري پلار په چوکۍ کېناست. ما د پوهنځي د رئیس لیکل د روغتون سرطبیب ته په میز کېښودل. د روغتون سرطبیب لیکل بس کړل. قلم یې په سپینه پاڼه پرېښود. په چوکۍ کې شاته شو. په یو لاس یې لیک نیولی و او په بل لاس یې له ویښتو پاکه شوې ککرۍ ګروله. زه پوهېدم چې سرطبیب به منفي ځواب نه راکوي ځکه په لیک کې دومره د مهربانۍ او همکارۍ الفاظ ځای شوي وو چې د کاڼې په څیر سخت زړونه هم نرمول. سرطبیب د لیک د لوستلو وروسته وویل سمه ده، لازمه همکاري به وکړو. څه مو چې په توان کې وي انشاءالله نه یې سپموو. د ازموینې په ورځ موږ یو امبولانس او 2 نرسان د ناروغ سره لیږلي شو. ستاسو همکاري به دا وي چې د ازموینې په شپه له موږ سره اړیکه ونیسئ. د ستوري پلار د خبرو کولو لپاره ورنیغ شو. غاړه یې تازه کړه. ویل د ازموینې په شپه به له تاسو سره اړیکه نیسم. سهار وختي به خپله هم راځم ترڅو د ناروغ په وړلو کې د نرسانو سره همکار پاتې شم. 1 اونۍ وروسته د ستوري ازموینې پیل شوې. پلار به یې هم ورسره د ازموینې تر صحنې تله. د ستوري حالت هم ورځ تر بلې ښه کېدو. زه په خپل ازموینو کې بوخت وم. شپه او ورځ مې لوستنې کولې ځکه دې سیمستر کې ترافیکي پیښې له امله ډېر درسونه نیمګړي راڅخه پاتې وو. 2 اونۍ وروسته زموږ ازموینې پای ته ورسېدله. د ازموینو ترمنځ مو د مضامینو لوستلو لپاره 1 ورځ ځانګړې کړې وه. دا ښه وه چې په شخصي پوهنتون کې وم ځکه ډېر د زده کړیال خوښې ته لیدل کېږي. موږ هم ازموینو ته کم وخت ورکړی و. د ستوري د ازموینې خلاصېدو او فراغت ته 1 اونۍ پاتې وه. ما د خپل ازموینو د خلاصېدو وروسته د ستوري په وړلو کې همکاري کوله او تر صحنې به مو رساوه. بله ورځ وختي له خوبه پاڅېدم. د لمانځه د ادا کولو وروسته مې اوږدې دعاګانې ټولو مسلمانو ستوري او هم د ځان مور او پلار لپاره وکړې. د چای څښلو وروسته مې د ستوري پلار سره اړیکه ونیوله. هغه ډېر خوښ برېښېده. له ډېرې خوښۍ به ترې خبرې هم غلطې دي.
راته وویل احسان بچیه ته ورشه د نرسانو او ستوري سره یو ځای پوهنتون ته لاړ شه. ما او د ستوري مور به وروسته درشو ځکه نن خو زموږ د ګران زوی د فراغت ورځ ده. ورته مې وویل کاکا جانه سمه ده څرنګه چې ستا خوښوي. مونږ یو ځای د ستوري سره د معتدینو روغتون ته په امبولانس کې د پوهنتون په انګړ ور داخل شو. له امبولانس څخه په کوزیدو کې وو چې سترګې مې په لوکسو او قیمت لرونکو موټر ولګېدې چې د پوهنتون ټوله ساحه یې نیولې وه. موټرونه په ښایسته او غټو مصنوعي ګلانو پوښل شوي وو. له فارغینو سره راغلو ټولو خلکو امبولانس نرسان او د ستوري پر تن د آسماني رنګ لباس ته حیران کتل. تا ویل چې موږ د بلې نړۍ مخلوق یو. څه شېبه وروسته د ستوري زاړه مور او پلار او د پوهنځي رئیس صاحب زموږ څنګ ته راورسېدل. له رئیس صاحب سره مو ستړي مشي وکړل. ټول خوښ ښکاره کېدل. ستوري د ستوري مور پلار او رئیس صاحب له موږ جدا شو. د فراغت د جشن تالار ته ننوتل. د فراغت مراسمو یو څه وخت ونیو. زه هم د پوهنتون له لویې دروازې بهر ووتل. مخامخ ټول دوکانونه د ګلانو او مختلفو امیلونو څخه ډک وو. د ګلانو یو دوکان ته ور ودرېدلم. 3 د غاړې امیلونه مې واخیستل. 2 سپین ځګ لرونکي سپرې مې هم راواخیستې ځکه ګلونه او امیلونه له ژوندیو سره مزه کا نه د مړو سره. بیرته پوهنتون ته راننوتم. 1 ساعت وروسته د فراغت مراسم پای ته ورسېدل. د غونډې له تالار څخه په یو فارغ راوته. خپلوانو به یې دومره د ګلانو امیلونه ورترغاړې کړل چې فارغ بیچاره به په ګلانو کې ورک و. په همدې ننداره کې وو چې ستوري د مور پلار ترمنځ له تالار راووت. له نورو فارغینو جدا معلومېده ځکه نورو فارغینو تور اوږده او سرې پټې لرونکي لباس پر تن و. په سر یې د فارغینو ځانګړې خولۍ وې. په پښو یې چمکداره تور او سره بوټان وو. خو ستوري د معتدینو او ناروغانو شین آسماني رنګ لباس پر تن و. سپینې پلاستیکي د روغتون څپلکې په پښو وې. ستوري داسې حالت درلود چې تا ویل چې په خوله یې چا لاس ایښی هېڅ هم نه ویل. یوازې خپلو فارغینو ملګرو ته یې کتل. ما د نرسانو څخه وار لومړی کړ. ستوري ته مې د ګلانو امیل ورترغاړې کړل. ورپسې مې د ستوري مور او پلار ته ګلان په غاړه کې واچول. نرسان چې د ده سره بوخت وو ما د سپین ځګ لرونکي سپرې دواړه ور وکارولې. د ستوري تور ویښتان او مخ په سپین ځګونو کې پټ شو لکه د غره لمن چې په سپینو واورو پوښل شوي وي. د انځور اخیستلو لپاره مې موبایل نرس ته ورکړ. زه د ستوري تر څنګ ودرېدم. څو انځورونه مو جوړیز واخیستل تر څو مو چې بل انځور ته ځان برابر و. ستوري په سلګو شو. سترګې یې ښکته وغورځولې. ټول چاپېریال په ننداره شو. ستوري د مور او پلار غبرګ لاسونه ونیول په داسې حال کې چې اوښکې د سیلاب په څیر بهېدلې. په بنده ژبه یې وویل ما وبخئ. ما بد وکړل. ډیر زیات مې وزورولې. د پوډرو په نشه کې مې د مور او پلار سپېڅلې مینې ته سپک وکتل. ما خپل ارمانونه د پوډرو په لوګو بدل کړل. د ټولو له سترګو د اوږدې شېبې لپاره اوښکې روانې وې. د اوښکو د هر څاڅکي په غورځېدو سره په ځمکه هم په ژړا کېدله. ستوري ما ته راوکتل. سترګې له ما څخه نه اړولې. د پلار لاسونه یې پرېښودل. رامنډه یې کړه. تر غاړې شو. کلاک مې په سینې پسې ونښته. ما هم ترې لاسونه چاپیر کړل. د یو بل د زړه درزا مو اورېدله. سترګې یې رانیغې کړې. په سلګو یې وویل یاره ډېرې بې خونده زده کړې مې وکړې. ستا همکاري به تر مرګه نه هېروم. له هغه ځایه چې دردېږم یوازې وم مګر ته وې چې زه دې بیرته زده کړم. همداسې د سترګو څخه راڼه څاڅکي په خړه ځمکه ولوېدل. ژړا یې د غم شپېلۍ غږوله. د لسان سند مې ستوري ته ورکړ. په دواړو لاسونو کې ونیو. یو څنګ ته یې پلار او بل څنګ ته یې ګرانه مور او شاته ورپسې زه روان شوم. د یو خوشحاله ژوند په لور د پوهنتون له دروازې بهر شو. ما له ځان سره وویل په دې نړۍ کې ډېر انسانان سره جوړه کېږي خو د خوند جوړې، د رنګ جوړې، د څنګ جوړې او بالاخره د ژوند جوړې ډېرې کمې جوړیږي چې ژوند یې جوړیږي. پای.